أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. د تزهید فی الدنیا د پاره مخکې واقع ذکر کړه د یو دو کسانو چې په هغې کې یو متکبر مشرک دی او دغه رنګ د الله رب العالمین د قدرت نه منکر دی د بعث بعد الموت نه. دغه حالات ذکر کړه د هغه په هغه باغ باندې عذاب چې په کوم باغ باندې هغه تکبر او لویوالی کوو هغه حالات ذکر شو. اوس دلته د تزهید فی دنیا دپاره په بله طریقه باندې یو مثال راوړي چې دا ګوره د دنیا فانی د ډېره لږه ده په دې باندې دوکه کېږئ مه. وضرب لهم بیان که دوی ته مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیوي کماء په شان د اوبو دی هغه اوبه د باران انزلناه چې موږ یې راورو من السماء د اسمان د طرف نه فاختلط به نو ګڼ راوخیږي په هغې سره نبات الارض بوټي د ځمکې لکه باران وشي ګڼ بوټي راوخیږي ځمکه ښایسته شي فاصبح هشیما نو بیا سبا له شي هغه بوټي زرې زرې تذروه الریاح والوزي هغې لره بادونه هواګانې لکه مثلا نن یو پټی شین دی ځمکه تکه شنه ده بل ورځ ګورې یو سپیره باغ راشي باد راشي او دغه ټوله شینکي ختمه کړي او هغه هر څه زرې زرې شي. داسې انسان نن ځوان دی تکړه دی صحتمند سبا چې ګورې ریبلی شوی فصل دی مړي بس قبرستان ته وړي. د دغه شان د انسان هم ختمیږي د دنیا د خوندونه ختمېدونکي دي او مرګ را روان دی نو ډېر پکې مه ډوبېږئ دا پایداره نه ده دا دنیا. وکان الله دی الله علی کل شیء په هر څیز باندې مقتدرا قدرت لرونکی ذات. المال والبنون اوس د انسان د غرور او په دنیا کې چې محبت کې ور ډېر ډوبېږي دوه اسباب دي یو مال یو بچي. الله فرمایي دی دا د دنیا ډول دی دا مالونه او زامن او دا سبب پاتې دي دا دواړه او چې کوم قیامت ته پاتې کېږي باقي نیکۍ اخو ډېرې غوره دي. المالو مال چې دی والبنون او زامن زینت الحیات الدنیا دا ډول دی د ژوند دنیوي. مال سبب د جمال دی او فیدې هم پکې شته چې اوس چاله الله مال ورکو په ښه کار کې ولګو خو اکثر خلک خو په ښه څیز کې نه لګي نو متکبر شي لکه دا مخکې قصه کې چې تېر شوه سړی متکبره شي. او دغه رنګه زامن چې دي سبب د قوت دی نو چې چاله الله نیکان زامن ورکړي نو طاعتونه پرې وکړي بندګۍ خو ډېر خلک دا بچي چې ول الله ډېر ورکړي بیا ظلم کوي په خلکو او زما مټې مضبوطې دي وایي چا نه ځمکې قبضه کوه په چا ظلم کوه په چا یو څه په چا بل څه ځکه الله وایي دا دوه دا د دنیا یو ډول دی یو دوه درې ورځې. والباقیات الصالحات او هغه باقي پاتې کېدونکي نیک اعمال خیر غوره دي عند ربک ستا د رب په نزد باندې ثوابا په بدلې کې په اعتبار د ثواب وخیر نو ډېر غوره دي اعماله په اعتبار د امید. یعنې هغه نیک اعمال ذکر اذکار الباقیات الصالحات ټولې نیکو ته وایي. نیک اعمال دې وکړه په مال سره دې وکړه په بدن سره دې نیک اعمال وکړه ذکر دې وکړه. بعضې وایي دې نه مراد الکلمات والاربع دي چې دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر صحیح دا ده چې صرف دغه څلور کلماتو پر الباقیات الصالحات مه خاص کوه ټولې نیکۍ چې باقي پاتې کېږي دا غوره دي په ثواب کې او په امید کې چې ته د الله نه امید ساتې چې الله ماله په دې اجر راکوي. و یومه په ورځ باندې تزهید دی په درېیمه طریقه باندې په دنیا کې بې رغبتي په دې درې وایتونو کې چې ګوره حب الدنیا سبب العذاب والتحسر فی الاخره د دنیا سره د محبت وکړه دا سبب د افسوس ګرځي په آخرت کې او سبب د عذاب ګرځي. و یوم په ورځ باندې نسیر الجبال چې روان به کوم دا غرونه قیامت په ورځ باندې وترى الارض ته به ګورې دا ځمکه بارزة دا ځمکه چې دا به بلکل ډاګه شي
اواره بشي وحشرناهم موږ به دا خلک راجمع کړو فلم نغادر منهم احدا نو موږ به پرې نږدو د دوی نه یو تن هم هېڅوک به نه پاتې کېږي ټول به د الله مخې ته راځي وعرضوا دا خلک به پیش کړی شي علی ربک ستا رب ته صفا صفونه صفونه د هر چا د اعمالو او عقیدو مطابق به خپل صف په خپل صف کې به هر څوک ولاړ وي ځکه خلک دعا کوي کنه چې یا الله د مؤمنانو په صف کې راپاسې یا الله د قرآن والا په صف کې راپاسې دا به ښایسته صفونه یا الله دې زموږ نصیب کړي بیا به ورته الله اعلان وکړي لقد جئتمونا یقینا تاسو زموږ خواله راغئ کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ تاسو پیدا کړی وئ اول مره اول ځل یعنې ځان له راغئ څنګه چې اوله کې دنیا ته راتلې پیدا وي ځان له وي اوس هم ماله ځان له راغئ څوک د سره نشته دی ملګري هر چا به ځان له ځان حساب وي که نه سوره عبس کې به راشي د خپل کور افراد به هم د چا په کارېږي نه چې تاله به ورور راشي او پلار به راشي یا به د کوم دی مور راشي یا به د بچی راشي او تاله به جواب ووایي ښځې له به خاوند یا خاوند له ښځه نه هر چا به خپله خپله کار دی لکه ته چې څنګه یو دغه ته ورشي که نه دی ایرپورټ ته ستا خپل پاسپورټ چک کېږي او د کور والا سره یې بیل چک کېږي او که زوی دی بیل چک کېږي دې کې داسې وشي چې چا به دغه کې واپس کړي او بل ته وایي ته ځه هغې باندې ابجکشن یا یې باندې ټیم تېر شوی یا بله څه مسله د هر چا په خپل خپل سر قیسي د قیامت په ورځ باندې نه الله فرمایي الله به ورته اول ځل مې چې پیدا کړي دقسې رانه راغی بل زعمتم بلکې تاسو خو دا ګمان کړی و ان لن نجعل لکم چې ګینې ما نه دی مقرر کړی ستاسو دپاره موعدا وقت مقرر تاسو خو دا ویلي ګینې څه موعد نشته یعنې نیټه نشته دی زمونږ د راوچتېدو دپاره ووضع الكتاب اوس عملنامې راغی ووضع الكتاب او کېښودی به شي کتاب به کېښودی شي من هر چا ته به عملنامه ورکړی شي فتر المجرمین نو ته به ګورې مجرمان مشفقین یره کوونکي به مما د وجې د هغه څه نه فيه چې به دې کتاب کې دي دې کتاب کې د خپل اعمال دي به ترې ویرېږي چې دا ما څه کړي دي ما خو چې بس هسې یو خبره وه ما وکړله او یو عمل و بس ما وکړو لاړل دنه به یېرم یو په هغې کې لیکلی شوی دی ویقولون دی وقت به دوی چغې کړي دا مجرمان یا ویلنا های تباهي د زموږ دپاره افسوس ما لهذا الكتاب څه وجه د دې کتاب لره دا لا څنګه کتاب دی لا یغادر دوخه نه د پرېښې صغیرة یوه وړه خبره ولا کبیرة او نه لویه الا احصاها مګر ټولې راګیره کړې ده وړه خبره وکړه لویه وکړه وړوکې ګناه مې کړې که غټه مې کړې ده ټول اعمال هر سره الله ګیرې کړي ووجدوا دوی به موند کې ما عملو هغه عملونه چې کوم دوی کړي حاضرا حاضر خپل ځان ته مخې ته ولا یظلم ربک او ظلم به نه کوي ستا رب احدا د هېچ چا سره الله هېچ چا سره زیاتی نه کوي خپل اعمال دي بس صورت اسراء کې تیر شو الله به ورته وایي چې کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ستا نفس تا لږ کافي دی چې تا سره حساب وکړي ته د کوم ځای لایق دې کتاب ته دې وګوره دې عملنامې ته وإذ قلنا للملائکه اوس د بلې شبهې جواب د مشرکانو شیطانی خوبونه یې یا شیطانی احوال نور او په هغې باندې چې کوم دی دلیل نیسي او تصرف ثابتوي د غیر الله دپاره دغه رنګه د جناتو دپاره او دغه رنګ د غیر الله دپاره حاصل دلته چې کوم دی واقع راوړې ده د آدم علیه السلام د سجود بله واقع دې که حاصل دا دی د قصې د آدم علیه السلام او د ابلیس چې ګوره الله رب العالمین دا ثابته چې د ابلیس تاسو دشمن دی او عداوت یې ښکاره کړی دی نو په دې بنا باندې که چېرته په خوب کې تاسو له راشي او تاسو ته داسې څه خبرې وکړي چې په هغې باندې تاسو ګمراه کوئ نو ځان ته وساتئ ګوره لکه بعضې خلک دا شیطاني خوبونه ویني که نه خوب کې د شیطان راغلی ما پلانې بزرګ ولیدو هسې پلانې بزرګ مې ولیدو شیطان خو د هر چا شکل جوړولی شي سوا د نبي علیه السلام نه دا کار کولی شي نبی علیه السلام فرمایي زما شکل نشي جوړولی چهره مبارکه دا کولی شي چې د بل چا چهره جوړه کړي تا ته وایي زه نبي علیه السلام یم دا هم کولی شي دوکه تاسو ډېر خلک نه ویني ما نبي علیه السلام خوب کې ولیدو او ما ته دا وایي او دا وایي چې دې تپوس وکړي چهره څنګه وه څنګه شکل کې دی بیا نشي ویلی چې کله د هغه چهره کې نه دی لیدلی کومه چې د نبي علیه السلام چهره ده دا د شیطان لیدلی دی غلطې خبرې مه کوه داسې ګپ خو نه دی بس ګلاس خوب به راخطا کړي او په میډیا یې ویلی ټول خلک چې کوم دی بیا په دغه کې واچي په شش و پنج کې واچي او ځان هم ګمراه کړي او خلک هم ګمراه کړي کله وایي ما ته خوب کې راغی او فلانی پاټۍ له اوټ ورکړه او فلاني ځای کې دا وکړه نبي علیه السلام ایله بیله خلکو دا وایي چې اوټونه ورکړه او فلانی پاټۍ سره ملګری شه
نبی علیہ السلام چاته دا خبرې نه کوي. نو بعضې خلک د دې نه غلط استدلالات هغه پیش کوي. دلته واقع د آدم علیه السلام ابلیس یې راوړی، د دې لپاره جواب دی شبهې د مشرکینو چې دا شبهات شیطانیه په دې باندې د دوی عقیدې خرابېږي او د الله رب العالمین سره شیطانان شریکان کړي دي. الله فرمایي د شیطان وسوسې مه منئ. دومره علم حاصل کړه چې ته د شیطان په وسوسه پوه شي، که په خوب کې راشي که په بله طریقه. بلکې ډېر کار ته شیطان یو علاقې ته راشي ناشنا شکل کې خلکو ته تقریر وکړي، خلکو یې ښه مولوي صاحب راغلی 3-4 خبرې سمې وکړي، یو پکې ورانه وکړي چې باید د خلکو عقیدې خرابې کړي او بیا روان شي لاړ شي. هغه ورانه خبرې دپاره اصل کې راغلی، اخی خبرې دې دپاره کوي چې خلک په یقین وکړي. وإذ قلنا په وخت کې چې موږ ویلي ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، فسجدو نو سجدې وکړه الا ابلیس مګر ابلیس ونه کړله، کان من الجن و دا د پیریانو نه. ابلیس دا د جناتو نه ډلې نه دی، جنسي جنات دي اصل کې. بعضې خلک دا قمقل وایي شیطان بیل شه دی جن بیل شه، بیل نه دی، جنسي یو دی. په دې طریقه بیل دي چې دا شیطانان پکې ټول کافر دي او دا جنات پکې کافر مسلمانان دواړه دي، دا د الله یو مخلوق دی. ففسق نو د نافرماني وکړه عن امر ربه، د حکم د خپل رب نه، د رب حکم یې مات کړی. الله فرمایي افتتخذونه آیا تاسو نیسئ د ابلیس لره و ذریته او د اولاد لره اولیاء دوستان په طاعت کې من دونې سوا زمانه سوا تاسو د دوی طاعت به کوئ، دوی به تاسو وسوسه درچي یا به در خوب کې راشي ته به د خبرې ماني ګډې وډې خبرې. وهم لکم او حال د دوی خو ستاسو دپاره عدون دشمنان دي، تاسو دشمنان. بئس الشیطان بد دی دا شیطان للظالمین دپاره د ظالمانو بدلا په بدل د الله کې، د الله په بدل کې خو د ده دوستي ډېره بده ده، دا مه نیسه په دوستۍ دا شیطان. ما اشهدتم اوس مې بل رد کوي الله رب العالمین چې الله فرمایي د ازمکه اسمانونه پیدا کول نه ما څه دوی حاضر کړي نه و چې ما د جن نه او د ابلیس نه مشوره غوښتله چې ته راشه که نه لږ د اسمان پیدا کوم او د ازمکه ستا پکې څه رایه ده یا را سره پکې تم لږ کار وکړه. نه ما اشهدتهم ما خو دوی نه دي حاضر کړي خلق السماوات پیدایش د اسمانونو د ځمکې ته ولا خلق انفسهم او نه پیدایش د دوی د ځانونو ته چې دوی مې پیدا کوله لږ د ده نه مې د ده په پیدایش کې مشوره نه ده غوښتې نه مې حاضر کړی دی. یعنې للاستمداد والمشوره ما اشهدتهم حاضر کړي ما دوی نه دي دپاره د استمداد او دپاره د مشورې. وما كنت نه یم زه متخذ المضلین نیون کې د ګمراه کوونکو خلکو نه عضو دا خپل امدادي، دا د الله عام قانون دی. الله زه د دې ګمراهانو نه څه امداد خو نه غواړم چې ډېر خلکو جنات د الله سره شریکان کړي، شیاطین د الله سره شریکان کړي. تاسو ته مخکې تېر شو مشرکین مکه به چې یو ځای کې شپه راغله اواز به وکړو صحرا به وایي اعوذ بسید هذا الوادي، پناه غواړم په سردار د دې وادي باندې د جناتو نه چا دې زما حفاظت او زما د مال حفاظت وکړي. شیطانان به خوشحاله شو جنات چې وګوره که نه زموږ نه هېرېږي د انسانان. بیا به کشران جناتو ته ویلې چې دې مالو له ساره پورې خیال وساتئ چې څه شی ولرا نه شي او چې عقیدې موږ باندې نوره مضبوطه شي، ځکه چې الله سره شریکان کړي. ويوم يقول نادوا شركائي الذين تخفيف اخروي ويوم پاورز باندې د مشرکان چې د دین او د خپل الها براءت کی د قیامت پورز باندې دا ذکر کوي. ويوم پاورز باندې یقول چې وای الله اے مشرکانو نادوا आवाज کوي کنه شرکائي الذين زما برخدارانو تزعمتم چې تاسو په دا ګمان کړو چې د الله سره شریکان دي، یعنی ما سره خوشتله خو زعمتم زما سره شریکان نشته خو زعمتم تاسو داسې دعوه کوله کنه چې د الله سره شریکان شته. زه آواز ورته وکړئ نو دوی به وګوري هغه اولیاء به ورله الله مخې ته راولي چې دوی به د الله سره شریک کول. فدعوهم دوی ورته آواز ورکړي فلم یستجیبوا لهم هغوی به هېڅ جواب ورنکړي دوی ته، هغوی به جواب نه ورکوي. مخکې تېر شو جواب ولا دا ورکړي چې موږ تاسو نه خبر نه یو چې دوی ورته موږ ستا عبادت کړی قبر له مزار له فلاني فلاني درغلي هغوی ورته بد دي کړي دي غلط کار دی کړی. سورة احقاف کې راځي وکانو لهم اعداء دا اولیاء به دوی دشمنان شي د قیامت په ورځ باندې. الله فرمایي وجعلنا بینهم وموږ به واچو د دوی په مابینځ کې موبع قاضي د هلاکت، یعنې الله به اولیاء روان کړي جنت ته او دوی به روان کړي جهنم ته.
الله به هلاك کی دا مشرکان. ورأى المجرمون تخفیف اخروی ورأى المجرمون او بگوری مجرمان النار ورد جهنم لرا مشرکان بالله ورد مخامخ کی فظنوا ندی بيقين وكي خوف پراغ و حزن پراغ پریشانش دی بيقين وكي انهم واقعوها چی یقینا دی خواقی کی دن کی دی پدی ور کی دی بتا پتہ ولګي چې اوس پکې ور پرې وتون کې الله پکې ور ورځي ولم يجدوا دی بنو مندکی عن هذا دی ورد جهنم نما صرفا زید اوړېدو بل خاطر نشي اوړېدل چې بل لار باندې بمنډ کې وب تختی په بل تر باندې ولقد صرفنا اوس دی آیتنا زجرون دی سلور منکرین ته او دا قرآن تذکر مې سم د ذکر اوړل چې غواړي چې د مخکنو شرکونو نه جهنم نه بچ قرآن راشه دي کما قسم بیانونه کړی دي قسم طریقو سره به دعوت ورکړي بندگانو ته هر صورت کې ته ګوره کنه بیل مضمون روان دی مزیدار دا د الله رب العالمین هغه دغه دی وعظونه دي چې بندگانو ته کړی نو یو زجر دی په دی باندې په جدال فی القرآن چې په قرآن کې دوی جګړه کوي وکانه الانسان اکثر شیئا جدلا وکانه الانسان اکثر شیئا جدلا دا په دې آیت کې ذکر کیږي بل زجر دی په انکار د عذاب اور په آیت کې ذکر کیږي 55 دریم زجر دی بالجدال بالباطل چې په باطل باندې جګړه کې باطل په سبب او باطل شبهات باندې ناغه ذکر کوي د شپږ 55 آیت سلورم زجر په اعراض عن القرآن په 55 آیت کې ذکر کیږي د سلور زجرونه دی ایتونه کې ارټنی ولقد صرفنا يقينا قسم بیان کړه مونږه فی هذا القرآن په دې قرآن کې للناس د پاره د خلکو من كل مثل دار قسم بیان من كل مثل من دلائل زواجر تخویفات مختلف قسم بیانات به الله وکړي او منکر انسان ته فایده نه لري وکانه الانسان او دا انسان اکثر شیء زیات دا یو سیز نه جدل په جګړه کې د ارسیز نه زیات جګړمار هغه د انسان دی د دنه بل زیات جګړمار نشته دی چېرته یو خر یو غوی یو بل زناور راپا نسي د چې د الله د توحید نه انکار وکړي د الله د بندګۍ نه شرک خبرې دا انسان دی بس جګړه کې قرآن هم نه مني حدیث د نبی هم ممانه پیغمبر رسالت هم ممانه او بس تقدیر هم ممانه توحید هم ممانه سنت د نبی هم ممانه هر څه کې د جګړه لانجې جوړې کړې وما منع الناس زجر دې په دې چې د عذاب نه منکر دی وما منع الناس او نه باندې من کړی دی خلق لرا ان يؤمنوا د ایمان راوړلو نه اذ جاءهم الهدى کله چې دوی ته هدایت راغلی دی او یستغفروا او نه دي من کړی د دې خبر نه چې دی بخنه غواړي ربهم د خپل ربنا ان د رب نه بخنه او ایمان د دین نه دي من کړی الا ان مگر دی خبرې من کړی دی دی انتظار من کړی دی تاتيهم چراب شدید سنت الاولین طریقه د مخکنو خلقو چې عذاب د استیصالی او یاتيهم العذاب یا براشدید عذاب قبل مخامخ چې دا عذاب دی چې په باز راشي او دا نور ورته ګوري مخامخ عذاب دار چې بل هلاکیږي او تور ته ګوري او دا مخکنه سنت الاولین مراد استیصالی عذاب راشي مخکنو قومونه من الله راو ټول تباک الله دوی تر هغه پورې ایمان نه راوړي او توبه نو باسي استغفار مگر دې ته په انتظار دي چې دغه حالت پر راشي الله په عذابونه راوي بیا بچي وي وما نرسل المرسلين دریم زجر چې باطل او شبهه باندې د حق مقابله کوي وما نرسل المرسلين ومن ندر لګلي پیغمبران الا مبشرين ومنذرين مگر زیر ورکون کې او ير ورکون کې ويجادل الذين كفروا وجګړه کې هغه کسان چې کافران دي بالباطل په سبب د باطل او شبهات بالباطل باندې بالشبهات الباطله شبهات باطله باندې جګړه کې شبهات باطله باندې دی ولې جګړه کې اهل حق سره ليدحضوا د پاره دي چې دی ونړي به په دې سره الحق حق لرا په خپل ګمان کې دا وایي چې زبګنی دا حق ختم کم خلکو کې به دا شبهه خوري کم د حق په باره کې او غلط انداز کې به دا حق خلکو ته پیش کوم لګنی دین به ونړي واتخذوا دی ګرځولي آیات زما آیاتنا وما انذروا او هغه څه چې دوی له پیر ور کول کېږي او زوا ټوقې الله آیاتنا او دغه عذابونه دا ټوقې ښکاري ومن اظلم سلورم زجر چې قرآن نه اعراض کړ او څوک ډېر غټ ظالم ممن دا غچا نه ذکر به آیات ربه چې د بیان کړل شي ته د خپل رب ذکر من تذکیر ولور کړی شي نصیحت ولور کړی شي په دې سره یعنی درس تو کړی شي تلاوت نه
ذکر دې ته چې خط تفسیر متوکي خسته وضاحت مرتوکي د ایتونو دره فاعرض عنها نو دې مخړې دا غینا مختواړه چې موږ دا ځان نه لګې دی وی وابې دې ځان نه تشریحات کوي دسی وي کله وی دا د بوتانو برکه ایتونو راغلي او دوی په دې مزارونو ور پټ کوي وي الکه من دون الله زته وي من دون الله بوتم وي قبر ته د الله نه سیوا دا ټول دي چې چا عبادت کوي د من دون الله دې کنه نو دې مخواړی د دینه ونسیو د ير کړی د ما قدمت یدا هغه عملونه چې مخکې لګلي د دوانو لاسونو خپل بد اعمال یې ير کړی دی ظالم اوس الله فرمایي ما دل دا سزا ور کړی دا چې د په ځړ می پردا چولې دا او په غوګونو کې درونواله حق ورته نه نصیب کوم ځکه چې دا د سلک ختم الله على قلوبهم کنه مهر الله لګي په دې اسباب د علم چې تا کې زدي دا زديان ذکر الله فرمای ان جعلنا یقینا منغا چولې على قلوبهم د دې په دې زړونو باندې اکنتن پردې په چولې ان يفقهوا د پوهې د قران نو فی اذانهم د دې په دې غوګونو کې دوه قرا درونواله دي د دروغ قصو هغه درونواله او د شبهات درونواله په وخت کې پروت وان تدعوهم او کته دعوت ورکې دوی ته ال الهدى د هدایت طرف ته توحید لراشه د نبی سنت لراشه فلن يهتدون دوی هدایت نمومی سملار نمومی اذن پا دعوه کیا بدنیس کلا نرازی حق تا نرازی وربک الغفور وز دی دو ایتونو کی تخویف دنیاوی دی وربک الغفور استارب خو بخنی والا دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی دا د الله رحمت غټه نخه ده چې الله یو دم عذاب نه راولي دا خبرو ذکر کوي وعلیکم السلام ولو يؤاخذهم كاللاني ولدا خلق بما كسبوا فسبب دوی د عملونو چې کوم دوی کړی دي لعجل لهم العذاب نو خامخا پتا دی به ور کړی دوی ته عذاب الله اذا زما رحم دی چې تار می عذاب لګرستو کړي اچانک دین رانیسه او مهلت در کوم کته توبه وباس بل لهم بلکې دوی د پاره موعد یو وخت مقرر نیټه ده لن یجدو دی بمندنه کې من دونی مخکې دا غینه موعد زید پناه درچا د هلاکت یو نیټه الله مقرر کړی وتلک القرى الله څنګه بالا کیږي مثال وتلک القرى او دغه کلی وګوره کنه چې دا قران کې زیب واقعیات بیان دي اهلکناهم دوی موږ هلاک کړو لما ظلموا کله چې دوی ظلمونه کړو وجعلناهم مقرر کړو لمهلکهم دا غوی د هلاکت د پاره موعد وقت مقرر د هر قوم د هلاکت د پر الله نیټه وقت مقرر کړو واذ قال موسى لفتاه دې جنوس د موسی علیہ السلام واقع ذکر کیږي چې تله د خضر علیہ السلام ملاقات دی واقع کې مقصد دا چې بعض خلک د موسی علیہ السلام د احوال یا د خضر علیہ السلام د ناشنا احوال د لاس هغه د الله سره شریکي لکه وسم د صوفیا ستاسو خیر وي خضر علیہ السلام ګرځي او مددونه تین غواړي او دغه رنګ وي راضي او دغه رنګ مدد کوي او د اختر پورز کوم دی وي لاس ملاوي دا خبرې کوي د دروغ او دغه رنګ د صوفیا وي چې موږ د خضر علیہ السلام له لاس نیوکه کړې د پلاني پیر سه دا ټول د دروغ خبرې دي خضر علیہ السلام د سره ژوند نه دی دا خبره باطله ده د دروغ یو ډګوسله ده یو عیسی علیہ السلام د چې الله ژوند خجول قرآن نه معلومه ده د حدیثونو معلومه ده قیامت نه مخکې راځي او په هغه باندې مرګ راځي نور خضر علیہ السلام وفات دی خضر علیہ السلام دنیا کې څه کوي که ژوند دی په کار زموږ د نبی علیہ السلام خو راغلی په هیڅ صحیح حدیث کې نشته د نبی علیہ السلام خو راغلی یا کوم جهاد کې شرکت کړی نشي داغه خو رانه تاسو کې وزه سو کې چې موږ راځي او پیر په کلاسو کې او صوفي په کلاسو کې چې داغه خو راځي نو د موسی علیہ السلام احوال ذکر کوي چې د خضر علیہ السلام خالت تلې ده ولی تلې ده دی وجه په حدیث بخاری کې راځي حدیث بخاری کې راځي موسی علیہ السلام چې کان خطیبا فی بنی اسرائیل یو ورځ خطبه کوله په بنی اسرائیل کې ولاړ دی او تقریر کې خسته انداز پیغمبر خو کول انداز په دې کې یو کس را پاس د موسی علیہ السلام ته تاسو کو چې ستانه غټ عالم شته موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه ما ته زما غټ عالم نه دی معلوم نشته دا خبره په ظاهر کې صحیح و چې خپل دور کې دا غټ عالم وي پیغمبر سره ټول زیات علم هارون علیہ السلام هم د سره علم ډیر ځکه کتاب دل ورکړی شو خاص دا خبره د الله خو خانه شو چې د سویل نو په کارته به چې الله ته پته ده نو الله رب العالمین په وحی راولېږي چې په مخ د ځمکه داسې یو قسم شته چې د هغه نوم خضر دی او هغه سره هغه علمونه دي هغه ته زه داسې وحي کوم چې تا ته ما نه ده کړې ځکه هر پیغمبر ته الله جدا جدا وحي کوي که نه
لکه دې وخت وګوره د علماو کې مختلف فنونو کې ما یو عالم په یو فن کې ماهر دی، بل په بل فن کې الله مهارت ورکړی، تقسیم دی د الله پاک. یو عالم له یو کمال ورکړی، بل له بل کمال ورکړی. نو په دې تکبر نه پکار، بلکې دا د الله ورکړه ده. او داسې ویل پکار چې زمانه غټ غټ علما شته، نور ډېر غټ غټ پوهه خلک شته دی. نو موسی علیه السلام ویل چې یا الله داسې پوهه کس شته دی چې هغه سره ناشنا علمونه دي، زه د هغه خوا تله غواړم. ځان نه طالب علم جوړ کړو. ګوره الله ته عاجزي کړې ده، پیغمبرانو کې عاجزي. د دې نه هم دا معلومه شوه چې موسی علیه السلام دا کومه خبره کړې چې زمانه غټ عالم نشته، په تکبر یې نه وه کړې، پته ورته نه وه چې الله ورته ویل دی زه ورځم د هغه نه به څه زده کړه وکړم. نو دې نه دا معلومیږي چې علم دومره اوچت شی دی چې پیغمبر هم د ځان نه طالب علم جوړوي او د بل نه زده کړه کوي. سره د دې چې خضر علیه السلام په مرتبه کې د موسی علیه السلام نه ښکته دی او خضر علیه السلام هم پیغمبر دی. ګوره دا هم غلطه خبره ده چې بعضې خلکو دا ولی و، نه دا باطله خبره ده. پیغمبر د ولی شاګردي نه کوي او نه د ولی خواله ورځي. د ولی مرتبه ډېره ښکته ده د پیغمبر نه. دا سوچ هم ونه کړي چې ته پیغمبر د ولی تابع کې، په دې توهین کې واقع نشي چرته. هم د الله یو پیغمبر دی، الله ورته وحي کوي، ځکه وروستو راځي هغه وایي چې ما د الله په امر دا ټول کارونه وکړه. نو موسی علیه السلام روان شوی دی، د ځان سره اوس خادم اخلي، دغه واقع هلته ذکر کېږي. قرآن موږ ته آداب راښیي د ژوند که نه طریقې. نو ادب پکې دا دی چې یو ځای ته ځي ځان لمسه ځان سره یو ملګری اخله. سفر کې پته نه لګي څه قسم حالات راځي چې ملګری د سره بې خادم تکړه ملګری پکاري چې یو منډه ترړه والی شي، خدمت کولی شي. په سفر کې دا هم یو نعمت چې داسې یو ملګری سره چې یو ځای ته منډه وایي، څه شي راخستلي، خدمت کولی. دا چې ټول د ځان نه مېلمانه جوړ کړي او ټول کیني او ډډه ووایي، نو سړی حیران شي اوس چاته ووایم چې هلکه دا کار وکړه. داسې یو تکړه ملګری پکاري چې هغه کار ته ریډي، چې ما ته اوس اواز وشي یو کار وکړه، اوبه راوالم، شربت راوالم، بل شی پکاري چې راواخلم. نو موسی علیه السلام د ځان سره خادم اخستی یوشع علیه السلام. دا وروستو پیغمبر شوی، دی وخت کې لا هلک دی، ځوان دی. یوشع بن نون دی ځان سره اخستی دی او روان دی. اوس الله ورته علاقه وښودله، وایي ته به مزل کې مجمع البحرین ته به ځې، کوم ځای کې چې دوه دریابونه یو ځای شو، دغه ځای کې به خضري ستا به سره ملاقات وشي. وإذ قال موسی، په هغه وخت کې چې ویلي موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم ته چې یوشع بن نون دی، او دا د یوسف علیه السلام کړوسی کېږي، دا یوشع بن نون دا ورسره روان دی. اوس دې خادم ته وایي هلکه راځه چې ځو. لا ابرحو، زه به همیشه یم، ځم به. لا ابرحو منه زه به همداسې ګرځم روان به، منه ډېر مزل دی ګوره، حتی تر دې پورې ابلغه چې زه ورسېږم مجمع البحرین، هغه جمع کېدو د دوو دریابونو ته. مجمع ځای د یو ځای کېدو د دوو دریابونو، چې دوه دریابونه پکې جمع کېږي، یو ځای کېږي. دا ځینې به تاسو چېرته لیدلي که نه چې دوه دریابونه هسې راځي، یو دریاب هم راشي بل او بیا یو ځای شي، بیا ترې غټ دریاب جوړ شي. دا کم ځای دی چې دا دوه دریابونه یو ځای کېږي؟ چا ویلي چې دا طنجه مقام دی، اسپانیه کې دی، دا اسپین چې ورته وایي هلته دی. دا د دې اسپانیې او د مغرب په منځ کې یو ځای دی. د سپین نه مخکې چې لاړ شي او مغرب طرف ته ځي، د دې په دې منځ کې یو ځای دی. دا قول د امام محمد بن کعب القرظي دی. او بحرین نه مراد دی بحر الابیض المتوسط او بحر محیط الاطلسي چې ورته ویلی کېږي. دا دوه دریابونه به یو ځای کېږي، دې ته مضیق هم ویلی کېږي دې مقام ته. او دا جبل طارق سره نږدې ځای دی، کوم ځای نه چې طارق ابن زیاد حمله کړې وه په دغه باندې، په سپین باندې، او بیا سپین یې فتح کړو. اندلس هم ورته وایي، سپین هم ورته وایي. دویم قول دا دی چې دا دوه دریابونه، یو بحر روم دی او بل بحر فارس دی، او دا په افریقا کې دا ځای دی. دا دوه دریابونه یو ځای کېږي چې هر ځای دی زموږ سره څه کار دی، خو الله پاک فرمایي چې به دوه دریابونه و هغې ځای ته تللو. خو مفسرین پکې مختلف اقوال کړي دي. زه به روان یم تر دې پورې چې زه به رسېږم هغه ځای د یو ځای کېدو د دوه دریابونو ته، او امضي یا به زه مزل کوم حقبه ډېره زمانه. حقب ویلی کېږي په معنا د دهر راځي او په معنا د وقت راځي، منه ډېر وخت به روان یم. دا مخکې نه ځکه ویل پکاري ملګري ته چې ته ملګری ځان سره په سفر بوځې او ته ورته ووایې چې دې نږدې ځای پورې ځو بیا راځو، چې بیا په ګاډي کې کښېنې وروڼه سړی دی هغه چترالونو او دیر دغه درو ته په مخه کړی. به تا ته ویل که ما ته به دې مخکې ویلي یاره ته کوم ځای ته روان یې، نو بیا په لاره لانجئ
صفا ورته وایه لکه ګوره لرې ځو ښه یو 2-3 ورځې به زمونږ باري نو بس هغه به تیار شي ځان سره یو جوړه جامه راوالي لږ څه اسباب به برابر کړي نو دی ورته مخکې نه وایي موسی علیه السلام فلما بلغا کله چې دواړه ورسېده ګوره موسی علیه السلام طالب علم دی علم دپاره سفر عبادت دی داسې فضول کار نه دی چې وخت ضایع کول دي دا عبادت فلما بلغا کله چې دواړه ورسېده مجمع بینهما ځای د جمع کېدو د دې دواړو دریابونو ته چې دواړه دریابونه پکې یو ځای کې نسیا دواړو یېر کړو ګوره موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام پیغمبران دي الله ورته د نسیان نسبت کړی دی دا تاسو ته ځکه دا ځایونه یاد کړئ چې دا به د منکرین حدیث پرست کې ستا په کارېږي حدیث د جادو کې چې نبي علیه السلام باندې جادو شوی دی نور څه نشته خو نسیان دی او قوت خیالي باندې اثر راغلی دین نه دی خراب شوی دا داسې لکه چا باندې بیماري راځي بیماري په پیغمبرانو راځي نه هغه حدیث کې څه دي حدیث کې چې څه دي هغه په قرآن کې هم شته چې انبیاء باندې نسیان راځي نبي علیه السلام باندې نسیان راغلی او حدیث کې دي چې یخیل الیه انه فعل الشیء نبی علیہ السلام خیال کې راته چې یو کار مې کړی کنه او هغه قوت خیالي باندې د موسی علیہ السلام اثر شوی وروسته به راځي په سورې طه کې یخیل الیه من سحرهم انها تسعى الله په موسی علیہ السلام جادو اثر وکړو ویل چې دا خماران منډې وای ګوره جادو اثر شته سي بکواس سره کې ته خو قرآن نه منکر قرآن وایي د جادو اثر شته قرآن وی قوت خیالي باندې د پیغمبر اثر راتلی شي او قرآن وی په پیغمبر نسیان هم راتلی شي او په هغه حدیث کې دغه دوه خبرې دي کې ته نور څه شی ځای کې چې ته په وران انداز کې د خلکو ته پیش کې لګې او خلک د نبی علیه السلام په حدیثو بدګمانه کې نو دواړو نه یېر شه حوتهما هغه خپل مې دوی ځان سره مې راخستی دا ورته الله د نښې دپاره دا کړی یو خو په لاره په کارېده د خوراک دپاره مې یو ښه دغه دی ښه خوراک دی او په تیلۍ کې اچولی توشدان کې یوشع علیه السلام سره دی نو دواړه چې پاسېده مایه هملته پاتې شو موسی علیه السلام ته دا نښه ښودلی شوې وه چې دا مایه په کوم ځای کې د توشدان نه راژوندی شو او وی دنګل دریاب ته دقه ځای کې به خزیر هغه مایه یېر شو مخکې روان شو فاتخذ سبیله پس وینیوله خپله لاره دی مۍ فی البحر په دې دریاب کې سرابا د سورنګ په شکل کې یعنې دې مۍ ور ودنګل اوس دې وخت کې موسی علیه السلام موده دی آرام کې یو ګټې ته وروسته راځي وس او دې یوشع علیه السلام ورته خیال دی دې مۍ ته چې تیلی نه راووته توشدان نه او دې دریاب ته جوړو داسې سورنګ یې پکې جوړ کړو دک نه لاړلې اوبو ته بس دې موسی علیه السلام راپاڅېده وایي ځئ چې ځو مخکې مونږ خو دا ځای یاد شوی الله راته ویلو چې دا ځای دی او ځای خو دا ځکه دی چې مۍ خو دنګلي که نه خو دې نه خبره یاره شوه د یوشع علیه السلام موسی علیه السلام خبر نه دی معلومه شو پیغمبران علم الغیب نه دي وده شوی نو ځه چې ځو هلکه راځه دواړه روان شو فلما جاوزا کله چې دواړه پورې وتل د دغه ځای نه نفي د علم غیب د موسی علیه السلام نه چې عالم الغیب نه دی ګوره قال لفتاه ویل خپل غلام ته اوس دلته یو قانون زده که چې پیغمبرانو باندې ګوره لوږم راځي او د خپل مقصد نه چې خوا سفر کې سړی ډېر ستړی کوي اوس ګوره موسی علیه السلام څه وایي ویل دی خپل غلام ته آتنا غدا انا راوړه موږ ته زموږ سبا نارې ناشته راوړه لکه لقد لقینا یقینا موږ مخامخ شو یعنې موږ ته ورسېده من سفرنا زموږ د دې سفر نه هذا چې دا دی نه سبا ستړیوالی د دې سفر نه ستړیوالی ته وایي کم دی د مجموع البحرین نه زیات مجموع البحرین پورې خو ذهن کې ده که نه ذهني تیار دی هغه ځای پورې چې ستړیوالی نشته خو چې له دې نه مخکې ته بیا لږ هم مزل کې ته به څه کېږي ستړی کېږي با ته د دې ځای نه تر کراچۍ پورې لاړ شه که نه زړه به دې مړي ځکه مطمئن ته کراچۍ پورې مزل دی یار ګاډي کې کښېنه خو چې هلته تا ته ملګري یو چوک ښودلی تا ته وایي چې 3 تلوار چوک ته به راځې یا به کلیپټن ته راځې پلاني مارکیټ ته اول ته به زه تا ته ولاړ مثال یم او چې تا هلته ورسېږي ته به د دې پېښور نه به تللی 24-30 ګنټې مزل به دې کړی خو دا به دې دونه ستړی نه کړي ځکه ستا اړه مطمئن دی کراچۍ ته لا نیم رسېدلی نو کراچۍ لا نه ده راغلی خو چې تا ته هغه ځای وښیي او ته رکشې والا ته وایي چې فلاني ځای ته مې چوک ته ما ته ملګري ښودلی او تا هلته ورسېږي او بیا ورته ټلیفون کې هلکه کوم ځای کې او دا تا ته وایي چې دغه ځای نه داسې یو 15 منټه داسې په دې سړک دې خوا راشه دې وخت به تا اوس بوج شروع شو ښه دا اوس 15 منټه لا نور هم بیا بله رکشه نیسي یا به هماغه رکشې والا ته چا به هلکه دغه ځای ته مې بوځه په دې وخت کې سړي باندې بوج شروع شي دا سړی ډېر ستړی کوي دا لږ مزل دی ډېر ستړی کوي بیا چې هلته 15 منټه بیا ورته ټلیفون هلکه کوم ځای کې ته داسې وکړه اوس به تا ته یو کچه لاره ښکاري په دې را روان شه
دا چې تاوی را تاوی دي که نه دا تاویده را تاویده به ټول 20 منټه یا به نیمه ګنټه خو دا 20 منټه او نیمه ګنټه به دې دومره په عذاب کي دا چل به تاسو سره هم شوی چې ته به هغه ګنټو مزل به دې کړی باندې به ته دونه په عذاب نه شي ځکه موسی علیه السلام چې ما ته خو مجموع البحرین ښودلی شوی خو دا اوس چې را روان یم دا را باندې ټول بوج دی دې ستړی کړم دا سباناری را واچوه چې دا مایه ورته وخورو نو قال هغه ورته ویلی چې جي دا خو ما نه یو شو مۍ خو هلته ودنګلې موسی علیه السلام خو د الله به دا خو مقضې وکړه چې مۍ ودنګل نو قال وفرمایل ورته دی خادم ارأیت خبر شه اذ اوینا کله چې مونږ ځای ونیولو منه دمم کوله اله صخرت هغه ګټې ته چې ګټ ته چې تاسو ډډه وواله او مونږ هلته دمه کوله فاني نسیت الحوت نو یقینا ما نه هېر شو هغه ما هېر کړو هغه معنی هلته مه هېر شي وما انسانیه او نه دې هېر کړی زما نه دا مه الا شیطان مګر شیطان ان اذکره چې ما تا ته یاد کړی ان اذکره دا خبره رانه یېره کړه چې اذکره ما د هغې ذکر کړی وی تاسو ته چې یاداش مې در کړی وی نو ما نه میر شو تاسو ته مې څه ونه ویلې او دقسې چل وشو واتخذ سبیله ونیوله دې مۍ خپله لاره فی البحر په دریاب کې عجبا چې زه تعجب کوم دې ته عجبه منه داسې یو تعجب مې وکړو داسې مړ مې چې را ژوندی خو تعجب دی که نه ځکه وایي ما تعجب وکړل ورته د تعجب خبره وه فکان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا امام بخاري وایي حدیث کې راځي وایي دا د دې مۍ دپاره سورنګ شه چې وروی دنګل هغه سورنګ باندې جوړ شو سوری داسې په دې اوبو کې داسې باقي لاره جوړه کړه او د موسی علیه السلام او خادم دپاره تعجب خبره شوه عجیبه کار دا د الله قدرت او دا یو نښه وه د دې چې همدقه ځای دا لوکیشن و دا اصل قال موسی علیه السلام ورته د الله باندې خو همدقه ځای و که نه اوس به واپس کېږو ځه چې ځو وفرمیل موسی علیه السلام ذلک دا ما هغه ځای و کنا نبغي چې مونږ د هغې لټون کوو مونږ چې د کوم څه لټون او طلب کوو د مقه ځای زه چې اوس ځو واپس فرتدا نو دواړه را واپس شو علی آثارهما په خپلو قدمونو باندې قصصا چې واپس راتلونکي وو په داسې حال کې چې واپس راتلونکي وو چې راغه دلته یو کس ناستی دی الله وایي زموږ د بندګانو نه یو بنده خضر علیه السلام یادوي فوجدا نو دواړو وموندو عبدا یو بنده من عبادنا زموږ د بندګانو نه آتیناهو چې موږ ورکړی و هغه ته رحمتا رحمت مراد دې نبوت او پیغمبري ده من عندنا زموږ د طرف نه وعلمناه موږ هغه علم ورکړی و من لدنا زموږ د طرف نه علما یو خاص علم هغه سره بل یو علم دی خاص علم موسی علیه السلام ورغو حدیث کې راځي سلام السلام علیکم ورحمة الله هغه ورته څه وان بارضک السلام یا بارضنا السلام په دې ځمکه کې ماته څوک سلام نه اچوي ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی وعلیکم السلام ورته څوک یې لکه معلومه شه خضر علیه السلام عالم الغیب نه دی موسی علیه السلام نه پېژني هغه ورته موسی ښه وایي موسی بني اسرائیل هغه د بني اسرائیل موسی چې الله پاک پیغمبر رالیږلی بني اسرائیل وایي هغه په خیر راغی څنګه چې کېنه څه پسې راغلی او یاره ستا خواله راغلی ما تا نه لږ علم حاصل وکړو نو هغه ورته ته ما نه څنګه علم حاصلوې ته ما سره صبر نشي کولی نو ځکه چې زما احوال داسې دي چې په هغې به ته پوهېږې نه او ستا احوال داسې چې په هغې زه نه پوهېږم ستا سره خپل علم دی ما سره خپل علم موسی علیه السلام ورته زه به انشاءالله صبر به کوم دا هغه ورته صبر به په دې شرط کې چې ما نه به تپوس نه کوې ګوره فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا تر دې پورې په خپله به زه جواب در کوم وضاحت به کوم چې زه یو کار کوم ته به ما باندې سوال نه کوې شرط به دی دا ذکر کېږي حالات فوجدا نو دواړو وموندلو یو بنده زموږ د بندګانو نه معلومه شه خضر علیه السلام د الله یو بنده دی الوهي صفات پکې نشته نو قال له موسی ویل دته موسی علیه السلام هل اتبعک ایا زه ستا تابعداري وکم ایا ستا تابعدار شم من ستا مدرسه کې داخله واخلم علی ان په دې شرط باندې تعلمني چې ته به ماله تعلیم راکې ما ته به ښودنه کې مما دا غسنه علمتا چې تعالی کوم علم درکړی شوی دی رشدا چې د هدایت خبرې دي پیغمبرانو خبرې ټولې د هدایت قال ورته وفرمایل خضر علیه السلام انک یقینا ته چې لن تستطیع تی چرې طاقت نشي لرلی معي زما سره صبر د صبر کولو ځکه حدیث کې راځي د بخاري وایي ده ورته ویلي یا موسی نبي علیه السلام فرمایي ده ورته ویلي یا موسی انی علی علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت
وانت على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه. اے موسی زه داسې یو علم باندې یم چې الله ما له راکړی دی ته پرې نه پوهېږې او تا له الله داسې علم درکړی دی چې په هغې زه نه پوهېږم نو څنګه به صبر کوې بې زما سره. موسی علیه السلام او بیا ورته وایي وکیف تصبر او ته به څرنګه صبر وکړې علی ما په هغه کار باندې لم تحط به خبره چې تا نه دی راګیر کړی هغې لره په خپل خبر او علم کې. ته به د خبرې په حقیقت خبر نه یې. زه به یو کار کوم ته به یې دا دی ولې وکړم او هغې کې به دنې یو حقیقت پروت وي اب الله ما ته ښودلی تا ته به یې نه ښودلی ځکه ما ته خپله بېله وحي کېږي تا ته بېله وحي کېږي. قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل اوس نو واپس کېږم وخت خو به راسره تېرومه ځکه اوس مې دونه مزل کړی. وفرمایل موسی علیه السلام ستجدوني زر دی ته به ما مونده کې انشاء الله که وغواړي الله صابرا صبرناک ولا اعصي لك او زه به نافرماني نه کوم ستا امرا داسې یو امر او داسې یو حکم ته چې څنګه وایې هغسې به کېږي. قال هغه په شرط کېښود. د دې نه دا معلومیږي د مدرسې یو داسې شرط چې هغه د شریعت خلاف نه د امور انتظامیه نه دا جایز ده. لکه دلته خضر علیه السلام په موسی علیه السلام یو شرط دی تا ته مدرسه وایي چې هلکه ګوره ته به راځي مثلا کپړې به دي سپینې صفا به راځي په دې ټایم به راځي ګوره دا چل به کې دا هغه اصول د شریعت خلاف نه وي هغه یو ډسپلن او د نظم دپاره وي چې دا سبق په صحیح طریقه ویلی شي. نو دا طالب علم ورته دا نه وي چې په دې دلیل راوړه دې کې دلیل نه دي دا امور انتظامیه دي دې ته امور انتظامیه وایي. دا څه د حلال او حرامو مسلې نه دي چې دلیل راوړه چې کله د حلال او حرامو خبره راتله بیا به دلیل غواړي. نو دلته ورته قال وفرمیل ورته خضر علیه السلام فإن اتبعتني پس که چېرته ته زما تابعداري کې شرط دا دی فلا تسألني پس زما نه به سوال نه کې عن شیء د هېڅ څیز په باره کې حتی تر دې پورې احدث لك چې زه به په خپله بیان کوم تا ته منه د هغې په باره کې ذکره د هغې ذکر منه جواب ذکر نه منه جواب زه به درته په خپله تذکره کوم په خپل ټایم به درته بیا زه وضاحت کوم. وایي ټیک دی جي بس تیار یم. روان شو سفر شروع دی. خضر علیه السلام به ګرځېده او د ده نښه دا وه خضر وایي ده ته ځکه وایي خضرت شینکي ته وایي که نه چې دی به کوم ځای کې کېناسته د معجزه هغه ځای نه پاسې ځای به شین شو. بس اوس روان دی علمي سفر شروع شو. فانطلقا نو دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا رکبا فی السفینة دواړه تر دې پورې چې دواړه سوار شو په کښتۍ کې خرقها نو خضر علیه السلام دا کښتۍ وڅیرله کښتۍ کې سوری وکړه. اوس دلته دوی چې په دې کښتۍ کې کېناسته نو په حدیث کې ورسره دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا کښتۍ چې د کومو کسانو وه نو دا هلکان نیکانو مؤمنانو د هغه علاقې نو دا خضر علیه السلام یې پېژنده چې دا خو پیغمبر دی نو چې دا موسی علیه السلام یې ورسره ولیده او خادم نو د دوی اکرام یې وکړو چې دا خو د ده میلمانه دي نو دوی نه وایي دغې ته وانه خسته دا ټیکټ یې وانه خسته پیسې یې وانه خسته اکرام یې ولګ. نو چې دوله دا کښتۍ سورې کړه نو موسی علیه السلام له قار ورغی چې هغه نه پیسې وانه غځې ته وله لګې کښتۍ ماتې عجیبه سړی ته ناشنا کار هغه راسره دونه ښه وکړه. موسی علیه السلام تیز و که نه الله دې پیغمبرانو کې مختلف خویونه پیدا کړي. ابراهیم علیه السلام قصه تاسو ته مخکې تېره حلیم او صبرناک هغه له غوسه به ډېره نه ورتله او موسی علیه السلام غوسه ناک مخکې تېر شو تاسو ته چې هغه هارون علیه السلام یې د سر نه راونیوله سورې طه کې به وروسته راځي ګیرې نه یې مو سره رانیولی قار وله ورغلی. دا د علماو کې هم داسې دي تاسو وګورئ بعضې علما داسې قارندوکې غوندي بعض داسې نرم خوی والی دا د الله تقسیم دی. الله هرې علاقې ته د هغې مطابق عالم ورکړی پوه شوې که نه. او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خوی یو شان ته د عمر رضی الله عنه بل شان. عمر رضی الله عنه داسې تیز او جلالي سړی چا ترې ړق نه شو والی ځکه نبي علیه السلام فرمایلي دا عمر دا د فتنو مخې ته دروازه ده چې دا عمر ژوندی که نه فتنې څوک په دې امت نشي رادننه کولی خلق به د سترګو نه یېرېده د نوم نه به یېرېده او چې هغه لاړو عثمان نرم دومره نرم و چې بس بیا به هغه څومره فتنې ورته جوړه شو چې چا ورته جي ورپسې لکه توره راغلو دا سړی سم نه 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 توره به نه راغلی نه نه هر چا ته به یې دا ویلو عثمان توره سختي مه کوه د هغه دغه نرمۍ نه خلکو دا غلطه فایده واخیسته چې بغاوتونه هم جوړ شي اخر پکې غریب شهید هم کړه ځکه هغه سره نرمي ډېره وه او دا د الله یو تقسیم وي خپل حکمتونه یې په دې کې نو دوی روان دي او د دا کښتۍ چې دی سوری یې کړله په دې کښتۍ کې چې دوی ناست دي نو نبي علیه السلام فرمایي په دې کې وایي دې کښتۍ دې غاړه باندې یو مرغۍ راغه کېناسته دې مرغۍ چې دی وایي دې دریاب ته دا خوله ورښکته که دا مخوکه جاء عصفور
فوقع على حرف السفینه د دې کشتۍ په دې غاړه د مرغۍ کېناسته فنقر فی البحر نقرة یو ټونګې په دې دریاب کې وواله او نقرتین یا دوه ټونګې نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي ما علمي وعلمك في علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر زما او ستا علم چې راجمع کې زما او ستا علم د الله د علم په مقابل کې داسې دی دې ته د پیغمبرانو عاجزي وایي زما او ستا علم د الله د علم مقابل کې داسې دی لکه د دې دریاب نه چې د مرغۍ دا یو دوه ټونګې څاڅکي اوبه راواخیستې دا زما او ستا علم دغه یو څاڅکی دوه څاڅکي دی او د الله علم دغه سمندر دی چې دا روان دی مطلب د الله د علم انتها نشته دی دا خبرې مو کړلې نو په دې کې دا کشتۍ ماته کړله تبرې راواخیستو حدیث کې ټک 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 کشتۍ وله سوری کړل نو قال وفرمایل ورته موسی علیه السلام خرقتها تا دا کشتۍ دا دې وسیرله منه ماته دې کړه سوری دې کړه لتغرق د پاره دې چې ته غرقې اهلها د دې دا سواره کسان اهل کشتۍ کې چې کوم ناست سکه خلق غرقې دا اوس به اوبه رادن نه شي کشتۍ اوس سوری شي اوبه رادن نه کېږي لقد جئت یقینا تا خو کار وکړو شیئا داسې یو کار امرا چې ډېر عجیبه دی تا خو راتللي یو عجیبه کار ته وکړو نو قال هغه ورته تا ما نه ویلې چې ته ما سره صبر نشي کولی چې ما درته لا تفصیل نه دی ویلی ستا څه کار تا ما نه تپوس وکړه نو قال وفرمایل ورته خضر علیه السلام الم اقل آیا ما نه ویلي انک یقینا ته چې لن تستطیع ته چېرې طاقت نشي لرلی معیه زما سره صبر د صبر کولو نو قال موسی علیه السلام خپل عذر پیش کړ بیا پیر راغی هلته پیر راغلی وه مه تیر شوی دلته هیر راغی ما نه خبره یې راوه دا صحیح خبره کوي موسی عذر یې پیش وی فرمایل لا تؤاخذني ما منیسا بما نسیتو په هغه کار باندې چې ما نه په یره باندې وشو ولا ترهقني او ما چو په ما باندې من امري زما د کار نه عسره تنګسیا منه مې تنګوا او بس ما نه خبره یې راوه نو پیغمبرانو په عذر پوهېږي ټیک ځه هغه هم خاموش ځکه چې نسیان عذر دی بیا روان دي دریاب نه پورې وته یو کلي باندې ور روان دي ګوري هلکان دي ماشومان لوبې کوي خضر علیه السلام ورغی یو هلک یې راګیر کړ دا کوپړۍ ته داسې په دې لاس کې ویستله سر یې ته دغه کړلو جدا او مړی کړ موسی علیه السلام له بیا قار ورغی دا خو د مخکې نه هم ډېر بد کار وکړه دا دې څه وکړه دې ځل یې قصدن ویلې هیره ته خبره نه وه دې ځل نو قال اوس الله فرمایي فانطلقا پس دواړه روان دي حتی تر دې پورې اذا لقیا کله چې دواړه مخامخ شو غلامان د یو هلک سره فقتله نو دا هلک قتل کړو دی خضر علیه السلام قال ورته وفرمایل موسی علیه السلام اقتلت نفسا آیا تا قتل کړه داسې یو نفس زکیة چې بالکل پاک دی بغیر نفس بغیر د بدلې د بل نفس نه دستا څوک وجلي چې تا دې ووژلو دا خو وړوکی ماشوم دی ولې دې دا قتل پاک نفس دی مانه دا خو په ګناه لا پته نه لیکل کېږي که نه لقد جئت یقینا تا خو راتلو که شیئا نکره یو کار ډېر بد تا دلته ورته عمران یو بد کار دی وکول بیخي بد کار دی وکړه قال ورته خضر علیه السلام وفرمایل الم اقل لک دلته لکه سیوا که ځکه په هغه باندې غوسه سیوا شوه که بوج چې سیوا شي الفاظ سیوا کېږي مخکې ویلې الم اقل انک دلته الم اقل لک انک لکه پکې آیا ما نه ویلي تا ته ویم انک یقینا ته چې لن تستطیع ته چېرې طاقت نشي لرلی معیه زما سره صبر د صبر کولو قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل داسې کار دی قانون دا دی چې خلک درې ځل غلطي وکړي دوه ځله عذر یې درېیم ځل باندې چې وکړي بیا خلک واپس کوي دا دوه ځل زما عذر شه که په درېیم تپوس مې نه وکړه بس بیا به ټیک دی بیا ما لرې که د ځان نو قال ورته وفرمایل موسی علیه السلام ان سألتک کما تانا سوالک عن شیء د یو څیز په باره کې بعدا رستو د دې نه فلا تصاحبني نو ما بیا د ځان سره مه ملګری کوه قد بلغت یقینا ته به ورسېږي من لدني زما له طرف نه عذر ته فانطلقا بیا روان حتی تر دې پورې اذا اتیا کله چې دواړه ورسېده اهل قریة یو کلي والاو ته دې کلي له چې لاړه ډېر بېکاره خلک پیغمبرانو باندې خو لوږه راځي که لوږه پرې راغله دا پیغمبرانو عجز دی استطعما دوانو طلب د طعام وکړو یعنی میلمستیا طلب کړه اهلها د کلي والاونه چې خلکو لږه ډوډۍ را باندې وخوره او دا د میلمه حقي په یو علاقه باندې چې راشي په کار دا خلکو له ډوډۍ راوړي فابوا نو دوی انکار وکړو ان یضیفوهما د دې خبرې نه چې میلمستیا ورکړي دې دواړو ته دوی د دې دواړو پیغمبرانو میلمستیا نه انکار وکړو میلمستیا ولا ونه کړله ډېر بېکاره خلک
چې دا پرېږده دغه بې مذهبه خلک دي وایي پلار نیکه د دین نه خلک کړی بدنام کړي. او دلته تاسو اوس ګورئ ذهن کې یو بله خبر راواچوئ چې څنګه د دواړو ملاقات شوی دوه ذکر کړي دي دواړه هغه حالت پکې څه شو هغه یوشع علیه السلام چې وروسته پیغمبر کې هغه شته خو هغه مقصودي نه دی مقصودي خو دا دوه دي که نه دا قانون دی خلک وایي دوه مشایخو ملاقات وکړو د هغه یو شیخ سره هم 10 کسان دي بل سره هم 15 کسان دي خو هغه 1915 څوک نه یادوي ملګري ورسره خلک وایي دوه علما میلاو شو ځکه مقصودي د هغه دوه ملاقات وي نو هغه شته دی خو هغه خدمت کې روان دی نو اصل خبره خو د دې دوه پیغمبرانو ځکه دا دواړو ذکر کېږي چې د سره نو میلاو نو د هغې دواړو تذکیرې روانې وي صیغه د تصنیع د هغې دوه وه خادم و موسی علیه السلام خو چې خضر سره میلاو د دوی دواړو باره کې تذکره روانه ده. نو دلته چې راغی دې علاقې ته دوی له مېلمستیا ورنه کړه دا علاقه چې ده دا انطاکیه علاقه د مفسرین وایي ډېر بېکاره خلک دي او دا خو وروستو دوی مشرانو دا کار کړی دی نو وروستو مفسرین هم ذکر کوي تاریخ کې هم ذکر دي دې وجه نه دا علاقې خلک راغلي وو قمقل غوندي وو وایي دغه له راغه حجاج بن یوسف ته د هغه زمانه کې چېرې دې قرآن کې به داسې ونه شي دا ابو په اتو باندې بدل شي دا با په تا باندې بدل شي صرف با نه تا جوړه شي د معنی به الټه شي بیا معنی دا شي چې فاتو ان یضیفوهما دوی وله راغه دې دپاره چې دا کلی وله مېلمستیا وکړي من مېلمستیا وله کړی ده بیا راغه دې دپاره چې دا خلک وله مېلمستیا ورکړي نو بیا معنا بدل شي دلته خو ابو دی انکار یې کړی دی هغه ورته ویلی حجاج وایي دا زما کلام دی چې په دې پاڼه کې به زه ټیک د دا بابا کټ کړم او تا به یې کړم او د خلکو زړونه به څوک وباسي دا خو د الله کلام دی دې کې د با نه تا نه جوړېږي دا د رب العالمین کلام په دې کې چې دې زیزي مزل کوي یو دیوال دی او نږدې دی چې وغورځېږي بلکل راکوک شوی دی بس نن سبا کې غورځېږي نړېږي خضر علیه السلام ورغی داسې لاس یې پراخ کړو او دیوال یې جوړ کړل موسی علیه السلام ورته وایي عجیبه سړی هغه موږ له ډوډۍ نه راکوي ته ولې مفت دیوالونه جوړوي چې تا له الله دا فن درکړی دی نو بیا خو دې مزدوري اخیستی وی که نه په هغې موږ ډوډۍ خوړلی وی دا دلته دا اعتراض وکړو درېم نو فوجدا دې دواړو موندو که فیها په دې کلي کې جدارن یو دیوال یریدو نږدې و ان ینقض چې را پرېوتی وی فاقامه نو نیغ کړو هغې لره خضر علیه السلام قال هو فرمایل ورته موسی علیه السلام لو شئت که ستا خوښه شوې لاتخذت علیه اجرا خامخا به تا اخیستی وی په دې باندې مزدوري نو قال خضر علیه السلام ورته وفرمیل هذا فراق بیني و بینک هلکه زما ستا ګزاره نوره نه کېږي زما ستا جدایي ټیم راغی هذا فراق دا وخت د فراق او جدایي دی بیني و بینک زما ستا مینځ کې خو دومره ده چې اوس دې په دې درې واړو قیسو پوی کوم په حقیقت سأنبئك زر دې زه تعالی خبر در کوم بتأویل ما په حقیقت د هغه څه باندې لم تستطع علیه صبرا چې ستا وس نه کېده په هغې باندې د صبر کولو نبی علیه السلام فرمایي حدیث د بخاري کې راځي وددنا ان موسی كان موسی صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما وی منګه ارمان کوم نبی علیه السلام فرمایي چې د موسی علیه السلام کاش کې چې کوم دی ان موسی کان صبر چې کاش کې د موسی علیه السلام لږ صبر کړی وی موږ ته به لږې نورې قصې مخې ته راغلی وی چې د خضر علیه السلام نور څه ناشنا کارونه کول د دې نه دا معلومېږي چې نبي علیه السلام ته د دې نه خوا نور علم نشته عالم الغیب نه دی خو چې اصل الله ویلي هغه ته معلوم شو په قرآن کې اوس ورته تفصیل کوي ګوره دلته مفسرین یو نکته غوندې لیکي وایي دا درې واړه کارونه په خپله په موسی علیه السلام هم راغلي خو د خضر علیه السلام نه برداشت نه کړه لکه داسې قیسې دې ته ورته دې سره مشابه حالات دوی ویلي کشتۍ دې ولې سوری که خلک غرق کې ولې ته چې مور په صندوق کې اچولی وې او ته دریاب ډوب نه کړلې داسې حالت سره خدای مخامخ شوی و که په صندوق کې مور واچوه دریاب ډوب نه کړلو او دغه رنګه دا لږ دې ووژلو موسی علیه السلام چې اخلاصی کو سورې قصص کې به راځي او په موکې کس والو فوکزه فقضا علیه سړه خولې واړولو او دغه رنګه وایي خلکو له دیوال جوړی مزدوري ترې راغلې دی چې مدین ته لاړی او ابوقی راوخېجوله او هغه د شعیب علیه السلام لوڼو نه هغه ګډې او بیزې خړوبې کړلې او د سړی ته یو روپۍ ونه غوښتله نی ورته دا ډوډۍ راوړه لاړی د ونې د لاندې کېناسته او الله رب العالمین ته رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله تا نه غواړم دا درې واړه کارونه د په خپله هم د سره شوي دي خو دا د ده ورته فکر نه دی اوس دې ځای کې فکر یې نه دی دا قانون دی
انسان په خپل حال راشي بیا ورته اندازه لګي او دا د حال چې په بل چا راشي بیا چې کوم دی د بل دغه ورته نه لګېږي ادراک ورته ډېر نه کېږي نو هغه ورته اوس تفصیل کوي اما السفینه تار چې دا کشتۍ وه فکانت لمساکینه دا د مسکینانو وه د دې کشتۍ مالکان غریبانان یعملون دوی کار کوي مزدوري کوي عمل کوي من مزدوري کوي فی البحر په دې دریاب کې خلک وړي راوړي په پیسو باندې فاردت نو ما اراده وکړه ان اعیبها چې زه ورله دا کشتۍ عیب جنه کما دا یو طرف مو له سورې او دا معجزه الله تعالی ورکړي دا سورې به دې کشتۍ له نقصان نه ورکوي لکه خلک به نه غرق کېږي ولې مې دا کار ځکه وکانه وراءهم دې د دوی نه اپلو طرف ته ملکون یو بادشاه پورې غاړه یو بادشاه دی دا کشتۍ خو پورې غاړه راوړي خلک وړي راوړي کنه هغه بادشاه چې دی یاخذ هغه نیسي کله سفینه هر کشتۍ چې روغی غصبه په غصب سره بادشاه دی چې روغه کشتۍ وګوري چې بالکل روغی خپل بیګار لی نیسي دا خلک بیګار کوي کله په دې ملک کې حکومت یو کار کوي خلکو وایي ټولو تاړو تاړو شوي خلکو نه څو زکي او ګاډي ونیسئ وایي بیګار دپاره یې نیسي دا ګاډي وایي زموږ په کار دی او مخکې دا پولیټیکلی نظام به په دې قبایلو کې خلکو نه به ګاډي را دغه کړه پولیټیکلی ایثار به کوو په دې مونږ کار کوو 2-3 ورځې بعد به بېدله درکو نو دا بادشاه ظالم دی خلک مزدورۍ ته نه پرېږدي چې روغه کشتۍ وګوري اته ایثار کوي دا که زموږ سره سرکاري کار دی لوډینګ دا به یو هفته مونږ سره د خلکو هغه کار خراب کړي نو د دې د وجې نه مې دا عیب جنه کړه چې د ده کشتۍ ته ګوري ده نه به یې نه اخلي د دوی کشتۍ ځکه مونږ سره یې ښه وکړه ما مو سره ښه وکړه نو ظاهره کې خو بد ښکارېده خو ښه کار و دا کار مې ځکه وکړو الله راته ویل داسې وکړه ځکه وروسته بیا دی وایي چې دا کارونه ما په خپله خوښه نه دي کړي وما فعلته عن امري دا به راته الله ویلي واما الغلام اوس دا لږ قیسه کوي او هر چې دغه هلک و فکان ابواه نو مور پلار د دواړه مؤمنین مؤمنانو فخشینا نو موږ ویریدو ان یرهقهما چې دی به وغورځوي د خپل مور پلار دواړه طغیانا په سرکشۍ کې و کفرن او په کفر کې دا مهرزده کافر دا هلک تا ته خو ښکارېده ماشوم بې ګناه خو دا مهرزده کافر او د دې علم الله ته چې دا سبا را لوی شي دکې اوس نه دومره سرکشي موجود ده چې دا به د خپل مور پلار چې مؤمنان دی به د ایمان نه واړی په کور کې به غټه فتنه جوړوي د ایمان کور به د کفر په کور بدلوي نو د مور او پلار نه په دې بچي کډو خیر نه دا بچی ورله سبا د اور سبب ګرځېده او مور پلار یې ګمراهان کول لکه موږ ته یو کس یو ملګري قیسه کوله او یو کس و هغه زموږ علاقه کې ښه نیک ملګری وی او زموږ خواله به یې راتله او په دې کې نعوذ بالله دا ګډوډ دا بیانونه دا دغه واورېده په دې کې دا حدیثونه انکار شروع بل یو مونځ پرېښاوده چې مونځ کوم ځای کې راغلی نعوذ بالله بس ګمراه شي که نه بې ایمانه شي وایي بله ورځ چې مونږ خبر شو پلار یې شکایت له راغی هغه عالم له دغه علاقې چې په کور کې دعوت چلی خویندو ورونو ته او ما ته وایي او مور ته وایي چې مونځ مه کوئ الله اکبر داسې بچي نه دی الله وساتل داسې بچي دی الله چاله نه ورکړي چې بیا په کور کې لګي د باطل دعوتونه چلوي چې مونځ مه کوئ مونځ ته ساجد نعوذ بالله نو دا هم یو مهرزده کافر خطره وه چې دا مور پلار له سبا نقصان ورکوي دا ټول د ایمان والا کور د کفر په کور بدلوي او د دې په ځای ورله الله رب العالمین بیا یو بل نیک بچی ورکوي ما ته الله ویل دا لرې که ختم که چې د دې مؤمنانو حفاظت وشي د دې کور فاردنا نو موږ اراده وکړه یبدلهما چې په بدل کې به ورکړي دې دواړو ته ربهما رب د دې دواړو یعنې د مور پلار دواړه چې دي له الله په بدل کې ورکړي خیر منه غوره بچی د دنه زکاتن په پاکوالی د عقیده او د عمل کې واقرب رحمه او ډیر نږدې به په صله رحمۍ کې والدینو سره به صله رحمي به هم پکې ډېرې رحم والدینو باندې به ډېر رحم دلی او بل به پاکي عقیده به پاکي عمل به پاکي الله ورله دې بدل کې به نیک اولاد ورک خو اوس بله قیسه د دیوال واما الجدار ورجدا دیوالو فکان لغلامین نو دا و د دوه ولکانو یتیمین چې دواړه یتیمانانو فی المدینه په دې ښار کې ټیک ده چې د ښار خلکو موږ سره زیاتی وکړو چې طعام یې رانه کړه مېلمستیا ونه کړه بېکارتوب یې وکړه خو دا دیوال خو د یتیمانانو وکړه بل دا د وکانه تحته و د دې دیوال د لاندې کنزون یو خزانه لهما د دې دواړو هلکانو دپاره پلار ورله دلته د دیوال د لاندې یو خزانه پټه کړې وه چې زما دا بچي سبا را لوی شي نو دا خزانه به د هغوی په کار شي نو ما ته الله په وحي ویلې چې دیوال غورځېدو والا دی او یتیمانانو مال اوس دا خلک لوټ کوي کلي والا به اوس راشي خزانه به وتښتي
نو د یتیمانانو د حفاظت لپاره الله ماته ویل چې به دا دیوال جوړ کړه چې چا دې خزانې ته خیال نشي. نو دې نه دا معلومه شوه چې د مظلومو د یتیمانانو حفاظت پکار دی د هغوی د مال. نو ما دا کار زه کوم. فاراد ربک نو اراده وکړه ستا رب ان یبلغا چې ورسېږي دا دواړه هلکان اشدهما خپلې ځوانۍ ته کلک بشي تکړه بشي ویستخرجا او دواړه به راوباسي کنزهما خپله خزانه. دا کار مې ولې وکړه رحمتا من ربک د وجې د رحمت ستا د رب د طرف نه. وما فعلته دا کارونه ما نه دي کړي عن امري زما په خپله خوښه دا مې په خپله خوښه نه دي کړي دا یو کار زما امر نو بلکې د الله امر. ذلك تأویل دا حقیقت ما دا غسلم تستطع علیه صبره چې ستا وس نه رسېده په هغې باندې د صبر کولو. مخکې لم تستطع ویلو تا پکې زیاته وه ځکه چې هغه ټیم بوج ولا جواب نو میلاو شوی چې جواب میلاو شوی بوج سپک شي نو الفاظ هم سپک شو. ما لم تستطع علیه صبره ستا وس نه په دې باندې د صبر دغه جوابونه. ویسألونک عن ذی القرنین دا جواب دی شبهې په باره د ذوالقرنین کې چې د هغه د ناشنا حالاتو نه بعضې خلک غلط استدلالونه کوي او د الله سره شریک کوي. الله فرمایي دا زما یو بنده و. ویسألونک او دوی تپوس کوي ستا نه زما نبي عن ذی القرنین په باره د ذوالقرنین کې چې دا یو بادشاه و د ده نوم اسکندر و. اسکندر یو اسکندر تیر شوی اسکندر ابن فیلقوس یونانی د هغه اسکندریه ښار یې مباد کړی دی او دغه رنګه اسکندر په نوم دوه کسان تیر شوي په تاریخ. یو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و بیت الله طواف یې د هغه سره کړی او خضر علیه السلام د هغه وزیر و. الله اعلم دا خبره به څنګه خدای یو تاریخي قصه ده مفسرینو نقل کړی. نو یو اسکندر و اسکندر یونانی بل اسکندر مقدونی و. اسکندر مقدونی چې کوم دی د ده زمانه د عیسی علیه السلام د زمانې نه 300 کاله مخکې تیره شوې ده. دا کم ذوالقرنین چې د ابراهیم دلته قرآن کې ذکر کېږي دا وایي هغه ذوالقرنین دی کم چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی. ذوالقرنین هغه دی. ذوالقرنین نوم یې اسکندر و د سکندر بادشاه باندې مشهور دی. یو خاص سکندر دی کافر سکندر تیر شوی سکندر بادشاه هغه دا نه دی دا بل اسکندر دی. او د ده نوم چې کوم سایرس اعظم د ده نوم سایرس اعظم او دی چې کوم د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی. نو ده په دنیا باندې بادشاهي کړی. اول تللی دی مغرب طرف ته بیا تللی دی مشرق طرف ته بیا تللی دی شمال طرف ته. د دنیا 3 اړخې کتلی دي. دا طرف ته ول نه تللی جنوب وایي دې طرف ته آبادي نه وه دنیا دې خوا آباده نه واله ځکه دا 3 اړخونه کتلي د واقع ذکر کوي. ویسألونک او دوی تپوس کوي ستا نه عن ذی القرنین په باره د ذوالقرنین کې. دته ذوالقرنین ولې وایي قرن خو پیړۍ ته هم وایي او قرن ښکرو ته هم وایي. دې څه معنی ذوالقرنین یو خو چا ویلي ذوالقرنین دته ځکه وایي چې د 2 غټو بادشاهو چې د دنیا غټې ښکرې وې د دې بادشاهو فارس او روم ځکه د ذوالقرنین وایي دا د دنیا هغه زمانې غټې ښکرې وې یعنې غټ سوپر پاورز ځکه د ذوالقرنین وایي. بعضې ذوالقرنینو ته ځکه وایي دا قرن دی دغه ته هم ویلی کېږي دا کمسۍ او دا دلته دا کپر غوندې نه 2 چونټې وایي جوړې کړې وې په دې سر باندې داسې لکه د ښکر په شان ته لکه ښکر چې دا قرن ښکرو ته هم وایي که نه. نو په دې وجه ته ذوالقرنین وایي چې داسې 2 چونټې جوړې کړې وې دا سر یې هلته بره ورسې 2 ځای دا سر تړلی به و. بعضې وایي ځکه دته ذوالقرنین ویلی کېږي چې امې په مشرق باندې بادشاهي کړې هم په مغرب باندې د دنیا دا 2 ښکرې هغه اثر او دا اثر دا داسې لکه ښکرې په دې 2 باندې د بادشاهي کړې ده ځکه دته ذوالقرنین ویلی کېږي. او دې وخت کې چې کوم دی په دې دنیا کې شرک روان دی نو دی د الله د توحید دپاره دا ملکونه فتح کوي او د الله دین خلکو ته بیانوي چې خلکو د الله عبادت وکړي نیک انسان. الله فرمایي دې تا نه تپوس د ذوالقرنین باره کې کوي زما نبي قل ورته ووایه ساتلو علیکم زر دی زه به بیان کړم په تاسو منو په باره د هغه کې ذکرا خبرې د نصیحت د هغه باره کې ورته زه ذکر کوم. انا مکننا له یقینا موږ تمکین ورکړی هغه ته فی الارض په دې ځمکه کې ځمکه کې الله تمکین ورکړی من الله ولا زور قوت قدرت ورکړی
وآتیناه موږ دله ورکړی من کل شی د هر قسم څیز نه سببا سامانونه د ضرورت سبب من اسباب د ضرورت چې کوم په هغه وخت کې وو دا ورته الله ورکړي من کل شی نه مراد دا نه چې هر شی وسره دا بعضې کس چې په قرآن حدیث کې یو ټکی وګوري بیا د هغې نه غلطه معنا اخلي دلته کلي عرفي مراد دی هغه زمانې عرف کې چې کوم څه ضروري سامانه ورسره لکه هغه سره اوس جاز نه هغه سره د دې زمانې نه ټکنالوژي نه وه که نه خو د هغه وخت چې کومه ضروري سامان نه ورسره فاتبع سببا نو دی روان شه په یوه لار پیله کومې لار باندې تللی دی مغرب ته تللی دی نور پریواته طرف ته تللی روان شه دی په دغه لار د مغرب باندې ځکه وروسته حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې دی ورسېد مغرب الشمس ځای د ډوبېدو د نور ته کوم ځای کې چې نور ډوبېږي دغه طرف ته ورسېد هلته چې لاړلې ګوري وجدها وی موند دا انور تغربو چې دا پټې د فی عین په یو دریاب کې حمئه چې تور دریابو دس یو دریاب چې تور دریاب او دا نور وی پټې د په دې دریاب کې نور خو په دریاب کې نه پټېږي عین نه مراد چینه د چینه نه مراد دریاب دی هغه دریاب کې دې ته په ظاهره کې چې ته ګوري یو دریاب غاړې لاړ شه د ماښام ټایم کې داسې د کراچۍ کې سمندر ته ودرېږه ته به وایې که دا نور دې سمندر کې داسې ورډوب شو دا په اعتبار د ظاهر سره وایي فی عین حمئه مراد د بحر اسود دی ځکه الله وایي تور دریاب دا بحر اسود تورې اوبه دي تور دریاب کې دا نور ډوبېده لګیا دا هغه د یونان ملک دی وایي دې ته لیډیا ویلی کېږي د فارس نه د دې ملک پورې دا کوم ځای ته چې دی تللی دی 1400 میله مزل دی وایي هغه ځای ته دی تللی دی هلته چې منظر ګوري د ماښام ټایم دی دا نور ډوبېږي ووجد عندها مندی که د دې دریاب په خوا کې قوما یو قوم دغلته یو قوم دی اوسیږي خلک ده ورته دعوت شروع کړل قلنا ورته مونږ ویل یا ذوالقرنین یا ذوالقرنین صاحب اما ان تعذبه یا دا سزا ورکه دې خلکو له و اما ان تتخذ فیهم او یا ونیسه په دوی کې حسنا یو ښایسته لاره تا ته اختیار دی که څوک در سره ورانې کوي خبره نه مني سزا م ورکولی شي اما ان تعذب یا دا چې ته به عذاب ورکړې و اما ان تتخذ فیهم یا دا چې ونیسه په دوی کې منه د دوی په باره کې حسنا یو ښایسته لاره منه په نرمۍ باندې دعوت ورکړه مطلب د دې دا دی بعضې سړی په نرمۍ نه پوهېږي سره سختي وکړو څوک چې سختي مطلب همداسې خبره منې سره سختي نه ده په کار بیا نو قال دوی ویلې اما من ظلم هر چې هغه کس دی چې ظلم کوي نو فسوف نعذبه زر دی موږ به هغه له سزا ورکوو یعنې مطلب که چا توره راواخیسته موږ سره جنګ کوو یا زما دعوت مندوي مقابله کوي بیا به سزا خوري یا جیل کې اچوم یا تې به دا سر وامنو ځکه چې د اسلامي حکومت په مقابل کې راپاڅېدلی او د حق دعوت رکاوټ جوړی پای کې ثم يرد بیا به وګرځولی شي دا انسان یعنې بعد الموت الى ربه خپل رب ته فیعذبه نو هغه به وله بیا عذاب ورکوي عذابا نکرا عذاب سخت زه به وله دنیا کې سزا ورکوم بیا به الله نور سخته سزا ورکوي و اما من آمن اور چې هغه کس دی چې ایمان یې راوړو وعمل صالحا او عمل یې کړی نیک فله نو د دپاره جزاء الحسنى بدله د ښایسته چې جنت دی وسنقول له خامخا موږ به وایو هغه ته من امرنا په باره د کار زموږ د دین کې یسرا اسانه خبره اسانتیا به هغه سره کوو ابه موږ سره دیني ملګری هغه سره به په اسانتیا خبرې کوو دغلته دعوت وکړلو خلکو ته دین بیان کړو او دغه رنګه خپل چې کوم د هغه زمانې کسانو د مصلحین علما وغیره هلته مقرر کړو دلته به تاسو دعوت کوئ او به د خلکو اصلاح کوئ لګیا د الله قانون یې حافظ کړل اوس لاړلې دی روانېږي اوس مشرق طرف ته دې طرف ثم اتبع سببا بیا دی روان شه په بله لار د مشرق باندې حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې ورسېد مطلع الشمس زید راختو د نور ته داسې ځای ته ورسېده چې هلته نور راخیږي اخري د دنیا اخري سر دی هلته ورسېد مطلع الشمس هلته دی رسېدلی دا وحشي قبایل وي دلته اوسېده داسې کورونه هم نه وو د ځمکو کې اسمستې مستې جوړې کړې وې هغې کې اوسېده ځکه وایي لم نجعل لهم من دونها سترا د نور مخې ته څه پرده نه وه من کورونه یې نه جوړ کړ نه کوټې وې په دې ځمکو کې دنه اسمستې مستې وې هغې کې اوسېده دا وحشي قبایلو دا د مکران او باختریا ورته ویلی کېږي د دغه علاقو اوسېدونکي وحشي قبایل هغه ځای ته ورسېده سم آبادي هم نشته کورونه مورونه نشته
دا دغه هم داسې دا تاتاریان دوی به ویل زموږ چت چې دی دا کوټې موټې آبادي دا پکې چا راوست وایي زموږ چت د اسمان دی که نه اسمان زموږ چت زیات نه زیات به چېرته لاړه خیمه میمه به یې سي وواله نور چې بس وحشیان شانته و داسې ژوند به یې تېراوه عجیبه غوندې زندګي وه دې چې هلته ورسېده هغه قوم ته وجدها وی مونده د دې انور په خوا کې وجدها وی مونده د انور تطلعو چې راخیږي علی قوم په داسې یو قوم باندې من اخري سر د دنیا انور راخیږي لم نجعل لهم چې موږ نه دی ګرځولی د خلکو دپاره من دونها مخې د دې انور ته ستره کومه پرده د نور مخې ته کومه پرده هم نه وه دا یو صحرا د دشته د دوی پکې اوسېږي او ځان له مستې مستې جوړې کړي دي کذالک من دقسې کار یې وکړو چې څنګه یې هغه مخکې قوم سره کړی دا معنی وقد احطنا یقینا راګیر کړي وو موږ بما هغه څه لدیه چې د ده سره کوم سامانونه خبره په خپل علم کې الله وی هغه زموږ په علم کې دي هغه چې د سره د هغه زمانې کوم سامانونو تفصیل کې حاجت نشته الله رب العالمین هسې به څوک دې خبره کوي دا وسره مطلب د هغه زمانې ډېر سامانونه والله وی زما په علم کې دي دغلته یې دعوت وکړو هغه خلکو ته د هغوی اصلاح وشوله ثم اتبع سببا بیا دې روان شوی دی په بله لاره باندې دا کومه لاره ده اوس دې خوا ځي دې شمال طرف ته وځي دې خوا روان شو حتی تر دې پورې اذا بلغ کله چې ورسېده بین السدین منځ د دوه غرونو ته داسې یو دره راغه چې دوه غرونه دي او منځ کې یو علاقه ده او خلک پکې اوسېږي د دې دوه غرونو منځ ته ورسېد وجد من دونهما وی موند د هغې دواړو غرونو ته نږدې قوما داسې یو قوم لا یکادون چې دوی نه نږدې یفقهون قولا چې پوه شي د هغې په وینا باندې ذوالقرنین د هغې په ژبه نه پوهېږي دوی په ژبه نه پوهېږي د سره خو ترجمانان حکومت دی که نه هغې سره ترجمان په ذریعه به یې خبرې کړي دا کم ځای دی څوک دا آرمینیا ده او دا آذربایجان علاقه ده د روس ملکونه دې طرف ته دي که نه اخري هغه ملکونه دي څوک دا د ترکي مشرقي علاقه ده کم چې هغه آخري سرحد د دې ختمیږي هغه ځای دی څوک دا د شمال هغه آخري ځای د دنیا آخري سر دی او دا چې کوم دی د دې دواړو غرونو په مابین کې چې کومه ځمکه د دې لمبایي 100 فرسخه وه 100 فرسخه یو فرسخ تقریبا 4 میله جوړیږي دا ډېر غټه مزل ډېر لوی علاقه ده او دغلته یاجوج ماجوج اوسېږي او دوی د هغې نه تنګ دي دا ځمکه وایي تلې د دې علاقه تر هغه بحر اټلانټک چې ورته وایي هغه دریابه پورې تلې ده دې کې داسې بیا جزیرې او علاقې راځي چې هلته څوک تللی هم نشي هلته دا مطلب عام څوک نشي تللی داسې غرونه په منځ کې دي چې هغه غرونه ته پار کړې هلته اکسیجن ختمېږي چې دې علاقې ته ورسېږي دې وجه نه بعضې خلک دا عقل پرسته چې دی دې نه انکار هم کړی یاجوج ماجوج کوم دی وایي ورته په قرآن کې دي که نه تی نه ماني ذوالقرنین ورته دیوال والی دی نبي علیه السلام فرمایي دا ګور انسانان دي دا نه چې بعضې خلک یاجوج ماجوج داسې دي وایي وایي دوه غټ غټ غوږونه دي وایي او چې سملي وي دا یو غوږ یې بستره شي او دا بل چې کوم دی دی بړستن شي وایي داسې پکې سملي وایي داسې خبرې دي یاجوج ماجوج څوک دي یاجوج ماجوج داسې خلک دی لکه دا چینیان دا جاپانیان نبي علیه السلام فرمایي دی چې کله راشي د دوی دا مخونه به داسې لکه مجان مطرقه لکه دا دغه نه دي دا ډال پلنې که نه پلن مخونه دي پلن مخونه دا سپېمې داسې وردننه شوي دي واړې وړې سترګې دي دا همدغه خلک دی د دې اصل کې د دوی نسل دی دا خو دا یاجوج ماجوج پکې بیا هغه نسل دی چې ټول کافر دي دا پکې مسلمانان نه دي او دا باقي چې دي دوی کې مسلمانانو کافر دواړه شته دي دا د یافث د نوح علیه السلام چې کوم زوی و یافث دا د هغه په اولاد کې دي یاجوج ماجوج د یورپ په اصطلاح کې دي ته ګاګ میګاګ وایي ګاګ میګاګ ورته ویلی کېږي نو دا چې دی کې ټول فساد دی به دی کې دا دغه علاقې چې کوم دي د ترکان چینیان جاپانیان دا ټول د دې نسل دی دا چې کله رام شي او راخلاصم شي نو دغه کافر به ورسره مرګېږي په دوی کې چې کوم کافر نبی علیہ السلام فرمایي دومره یو لوی لښکر به په دنیا راځي چې هر طرف ته دوی فساد خورئ دې کې خیر نشته دی قتل عام به کوي فسادونه به کوي کم دریاب باندې چې راشي اوبه ولسکي د سم به یې تش کړي داسې دغه به کوي انسانان چې قتل کړي
بیا به دوی د ډېر تکبر او کفر د لاسه اسمان ته به غشي ولي چې ورېږه اوس نعوذ بالله خبره ده اسمان هغه رب مونږ ختمو امتحانا به هغه غشي داسې راځي واپس پینو ککړ دوی به په خندا شي جشن به کوي اوهو هغه مونږ ختم کړه نعوذ بالله رب مونږ ختم کړه وروسته الله رب العالمین بیا په دې عذابونه راولي وروسته بیا نور اقوام مسلمانان راځي او دوی سره بیا هغه دغه کوي دا جهاد کوي نو دلته الله د هغوی تذکره کوي د یاجوج ماجوج هلته رسېدلی دی دوه غرونو ته قالو دی ورته ویل یا ذوالقرنین ذوالقرنین صاحب دا کم کسان چې د یاجوج ماجوج خواته اوسېږي او د دعوت یې قبول کړو هغه اوس دته وایي هغه قوم ان یاجوج و ماجوج یقینا دا یاجوج و ماجوج چې دي مفسدون فی الارض فساد کوونکي دي په دې ځمکه کې څنګه دې علاقه کې ټول فسادونه کوي دا فسادي خلک دي د بعضې خلکو په دې خوی کې فساد سم کار تی نه کېږي بس فسادونو کارونه به کوي لګیا به انسانانو ته به د تکلیف یو ضرر وي فهل نجعل لك آیا موږ راجمع کو مقرر کو ستا دپاره خرج انداز یوه خرچه یعنې تعاون فنډ به راټول کو اوس خلکو فنډ راټول کړی علا ان د دې دپاره تجعل بیننا چې ته واچې منه جوړ کړې زموږ منځ کې وبینهم او د دې په مابین کې سدن یو دیوال زمونږ د دې مابین کې یو دیوال جوړ کا چې دا زمونږ دی علاقو ته نه راځي دا خلک چې به دا لار ورته بند شي دوه غرونو په منځ کې یو دیوال جوړ کا غټ چې دا دیوال بالکل د غرونو د سرونو ته ورسېږي چیله ته په قلارو شو قال وفرمایل ذوالقرنین ما مکنی فیه هغه چې مال الله کم طاقت راکړی دی تمکین یې راکړی طاقت یې راکړی دی په دې ځمکه کې ربي زما رب خیرونه ډېر غوره دی یعنی مطلب دا دی ستاسو د مال چندې او تعاون ته مې حاجت نشته ما سره اسباب وسایل شته سړو ته مې ضرورت دی سړي راکړئ چې کار کو سړي را مخکې شئ چې کار وکړو شابه فاعینوني نو ما سره مدد وکړئ بقوت په قوت د سړو باندې افرادي قوت ته مې حاجت دی مالي تعاون ته مې حاجت نشته مدد تعاون را سره وکړئ په قوت د سړو کسان راکړئ د کار دپاره اجعل بینکم زبا واچوم ستاسو منځ کې وبینهم او د دې په مابین کې ردمن یو دیوال به ووم اوس داسې یو دیوال وهي چې د اوسپنې دیوالې والی او منځ کې وله قلعې اړولې د اوسپنې بلاکونه یې وله جوړ کړي سم دیوال یې جوړ کړی خلک وایي صد سکندري دیوال سکندري دیوال آتوني راوړئ ما تا زبر الحدیدې ټوکړې جوړې شوې د اوسپنې بلاکونه راوړئ حتی تر دې پورې هغه د اوسپنې بلاکونه یې لګول او دیوالې جوړو حتی تر دې پورې دا ساوه کلی چې برابر کړه بین الصدفین په منځ د سرونو د غرونو کې دا دیوالې دونه بره کړه چې د غرونو دا دواړه سرونو سره میلاو کړه داسې نه منځ د دوه غرونو منځ کې چې کومه لاره بند یې کړه یاجوج ماجوج خوا پاتې شو ویې شړله خوا قال انفخوا وفرمایل ذوالقرنین پوکې ورکوي شابه پوکې خو په خوله نه ورکول کېږي پوکې اصل کې ورکولو ستا پوکې ورکوو اور ته یې په بنۍ باندې پوکې ورکوي بنۍ ورته ولګولې بنۍ پېژنې که نه پېژنې چېرته هم لیدلي دي که نه اور یې بل کړو ډېر غټه وایي ته بنۍ ولګولې ځای په ځای لاندې دا دیوال اوس هیټ ورکوي ګرمایش دا اوسپنه چې ګرمه شي دا بیا زر نه یخېږي که ستا خیر او چې بیا د اوسپنې بلاکونه ګرم کړي دا ولې ګرمۍ دی دیوال له اور حرارت ولې ورکوي بره نه پې قلۍ راړئ چې په دې درزونو کې دا قلۍ راشي دا بلاکونه سم کلک ونښلي نو قلۍ وله ګرموله او دیوال یې مته ګرم کړی دی نو ویې ویلي پوکې ورکوي منه بنۍ باندې هوا ورکوي حرارت حتی تر دې پورې دا جعله نارن چې کله یې وګرځو دې دیوال لره د اور په شان اور باندې سم ګرم شو د اور په شان نو قال ویل دې ذوالقرنین آتوني راوړئ ما ته وسفرغ علیه چې پرې راتوی کم د پاسه قطره تانبه ویلې کړی شوې اوس ما نه تانبه راوړي چې په د پاسې راواړو چې دا ټول دیوال بالکل مکمل سم مضبوط شي فما استطاعوا نو دوی اوس طاقت نه لري ان یظهروا چې راوخیږي د دې دیوال د پاسه اوس دا یاجوج ماجوج د پاسه د شي راختلی بره په دیوال وما استطاعوا دوی طاقت هم نه لري له د دې دپاره نقبه د سوري کولو سوري کولی هم نشي نبي علیه السلام فرمایي قیامت نه مخکې به یې سورې کړي دا دیوال لږ لږ کار به کې کوي بیا به یې سورې کړي بیا به راوړي په دې دنیا باندې قال اوس د ذوالقرنین عاجزي الله رب العالمین ته تکبر نه کوي زمونږ دا ځوانان به چېرته یو پل به جوړ کړي بېکاره غوندې او بیا به چې کوم دی صبر کوو په دې به لا ګاډی نه ځي مونږ به افتتاح کوو
او به پیتی به کټ کوي چې پل می جوړ کړی توره دی وکړه پل دی جوړ کړی د پلار د کور خو دې پیسې نه وراوړې خو د قوم د وینو نه ټیکس اخیستی دی 3 حصې دې په جب کې واچولې او 4 حصه دې په پل ولګول او پل دې جوړ کړو خپل نوم به پې ولیکې ما دا چل وکړو دا ملک مې شړشم کړل هغه ملک په ورځ بدتري د کم ملک حکمرانان چې غټې غټې خبرې کوي که نه هغه ملک به کله هم نه سمېږي تاسو سعودي له لاړ شئ تاسو چېرته یو بل ملک ته لاړ شئ مړه د انګریزانو دې ملکونو ته لاړ شئ غټ غټ کارونه کوي اړو دا شته دی نه چې صبر کوه ودېږه پلانې صاحب لا نه دی راغلی چې هغه ته ګلونه واچو او سیرې ورته تیار کړو بیا به د دې ابتدا کېږي دومره غټ غټ روډونه پلونه جوړوي چې حیران به پاتې شي نه ابتداګانې شته او نه څه شته کار روان دا زموږ دا ځوانان به د قوم نه بیوقوفان جوړ کړي ادي امام راځي زنده‌باد مرده‌باد کینه په قلاره خدای دې بیا خو نه پاسه اسی په زول دغه دې ځان جوړ کړی دی نیغ نیغ کېږي زنده‌باد او مرده‌باد ستورې وکړه زنده‌باد او مرده‌باد نالۍ به جوړه کړي وروره نالۍ دپاره به داسې یو غټه جلسه به جوړه کړي څه کې د نالۍ افتتاح ذوالقرنین صاحب وایي هذا رحمة من ربي دا زما د رب رحمت دی دا نه وایي چې زما تختې پې اوس ولګوئ د پاسه چې دا چې کوم دی سنگ بنیاد فلانی ذوالقرنین جرنیل صاحب کېښوده نه دا نشته وفرمایل ذوالقرنین هذا رحمة من ربي دا رحمت دی زما د رب د طرف نه دا زما د رب رحمت دی الله ما سره مدد وکړ فإذا جاء وعد ربي نو کله چې راشي وعده زما د رب جعله دکا وبګرځئ دې لره هموار د ځمکې سره دړې وړې به کي څه معنی قیامت یې ور یاد چې مرګرو دا زما آبادي به همیشه نه یو ورځ به داسې راشي دا دیوال به څه شي دا به وران شي دړې وړې به شي دکا وكان وعد ربي د وعد زما د رب حقا حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور الله یو پری بګدو مونږه بازي دي یاجوج ماجوج یومئذ په ورځ باندې يموج في بعض چې چپی به ورننوځي په بازو کې ان ډیر برا په دې ځمکه باندې راوړي په دې ځمکه باندې راوړي دي بالکل يموج في بعض ونفخ في الصور او پوکې بوکړي شپشپېلې کې فجمعناهم جمعا رن راجم بکمږه دوی لره په راجم کولو الله رب العالمین فرمای قیامت ورځ به قائم شي الله رب العالمین را ټول خلق راجم کی چې کله قیامت قائم شي د دې یو معنا خدا دا وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض کچرتا هغه ورځ چې دا دیوال د یاجوج ماجوج سورې کین به خو به هغه چپی به ور روان به وهم من كل حدم ينسلوا رست راځي سورۃ انبیاء کې یا دار چې دینه مراد د قیامت ورځ ځکه مخ کې وای وكان وعد ربي حقا دغه ورځ چې کله راشي وعده د رب چې قیامت په دغه ورځ باندې به داخله ټول رواني چپی چپی ور رواني داخله دا معنا او یاجوج ماجوج مراد چې دا دیوال کله سورې شو دی راوړي سم ډیر بر رواني بار وزي او داسې وخت چپی به وای په یو بل کې ورننه وزي فجمعناهم جمعا بیا به قیامت قائم شي پوکې به پشپېلې کې وکړې شي موږ به داخله راجمو وعرضنا جهنم كاربكم جهنم يومئذ فدغ رزبان للكافرين د پاره د کافرانو عرضا پخکار کول سره عرض چې اوسې د مخ ترش الذين كسان كانت اعينهم چې وسترګې د دې فی غطاء په پرده کې عن ذکر زما د ذکرنا د چا سترګې په پرده کې مر د الله دین ته نه کتل وحی ته د دین سترګې پټ شوی وکانو دی دا کافران لا يستطيعون طاقتنا لرلو سمعا دوريدو د حق سترګم په حق نه استعمال ولې پردې په د زد او د عینات او غوګونه نه استعمال افحسب الذين كفروا وسا کافرانو باندې رد او دغه د ګمان بطلان چې د الله نه علاوه نور مددګاران نیولې دي او اولیاء چې دا به زموږ مدد کوي الله یې مدد نشي کولای کافر د پاره نور مددګاران نشته مشرک د پاره افحسب الذين كفروا اي ګمان کړي هغه کسانو چې کفر یې کړي ان يتخذوا چې دی به ونی سي عبادي زما بندگان من دوني سوا زمانه اولیاء دوستان او مددګاران او ګینه په فایده به راشي نه اعتدنا یقینا تیار کړي مونږ جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزلا تیار مل مستیا کافر د پاره الله ما جهنم تیار کړي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا وصلی الله رب العالمین فرمای خبر ورکا کسانو ته الحمدلله
یهدیکم الله اصلح بالکم. الله رب العالمین فرمایي آیا دی خلکو ته وایي نبی خبر مونږ تاسو ته درکو په هغه خلکو چې اعمال ټول تباہ او برباد دي. دا هغه خلک دی چې صرف کوشش یې د دنیا دپاره دی منډې ترړی وای او دا کوشش یې الله برباد کړ. همدلته یې منډې ترړی همدلته ختم شو. آخرت کې اجر نشته. هر بدعتي په دې کې داخل دی او هر کافر هم په دې کې داخل دی. د کافر عمل هم برباد، د بدعتي عمل د سنتو خلاف دی هم برباد. څومره اعمال چې د شرک او د کفر او بدعاتو دي دا برباد. دا په دې آیت کې داخل. قل ورته وایي نبی هل ننبئکم آیا موږ خبر درکو تاسو ته بالاخسرین اعمالا په هغه ډېر تاواني والا خلکو باندې په اعتبار د اعمالو، هغه کسان چې د اعمالو په لحاظ ډېر تاوانیان دي د هغې باره کې خبر درکو. دا څوک؟ الذین دا کسان دي ضل سعیهم چې برباده شوی د دې هغه سعی او کوشش فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې چې کوم منډې ترړی دا بربادي اجر پې نشته. وهم یحسبون او دوی دا ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې ګینې دوی چېرته ښایسته کار کوي. ګمان یې دا انهم یحسنون چې دوی ښایسته کوي صنعا دغه کار چې دوی کوي په اعتبار د کولو د خپل کار ښایسته ګڼي. الله وایي ان اولئک الذین دا کسان دي کفروا بآیات ربهم چې کفر یې کړی په آیتونو د خپل رب باندې ولقائه او په ملاقات د هغه باندې فحبطت اعمالهم نو برباد شوي عملونه د دوی. فلا نقیم لهم نو موږ نه ودرو د دوی دپاره یوم القیامت قیامت په ورځ باندې وزن او تول. عمل یې شته دی نو څه شی وتللی شي؟ الله وایي وزن ته مجد نشته، فعل دی مکمل. ذلک جزاؤهم دا بدل دوی د جهنم بما کفروا په سبب د دې چې دوی کفر کړی دی. واتخذوا دوی ګرځولي آیاتي زما آیتونه او رسولي او زما رسولان هزوا ټوقې. دوی چې کوم دی کفر کړی او زما آیتونه باندې چې کوم دی کفر کو رسولانو پورې استهزاء. ان الذين سروس بشارت مؤمنانو کافر ته تخویف نه بعد بشارت مؤمنانو. ان الذين يقيننا کسان چې ایمان راوړي عملونه کړي دي نیک كانت لهم يبد ذي پارا جنات الفردوس جنتنا د فردوس نزلا من المستیا. الله د دې مؤمنانو خدا زید الله دې متنصیب کی. نبی رسول الله فرمایي چې د الله نه دعا غواړي جنت الفردوس ته غواړي. جنت الفردوس دا اعلى الجنه ده ټول جنتونو کې ټول اوچت اعلی مرتبه ده. خالدین فیها همیشه به دوی په هغې کې لا یبغون عنها دوی به نه لټوي د هغې نه حولا بدلی تبدیلي به نه غواړي چې ګینې دا مطالبه به الله ته وکړي چې الله دې ځای نه بدل که نه. قل ورته ووایه زما نبي د الله رب العالمین قدرت او علم دا اوس ذکر کېږي. ورته ووایه زما نبي لو کان البحر کشي دا دریاب مدادا سیاهي دا ټول دریاب چې کوم موجوده دریاب دی او دا موجوده کوم سمندر دی د دې نه صحیح جوړه شي د څه دپاره چې جوړه شي سیاهي لکلمات ربي دپاره د لیکلو د کلماتو زما د رب. کلمات د رب معنی د الله رب العالمین صفات لیکي د هغه عظمت باندې لیکل شروع کړي. سورت لقمان کې به سره راځي 28 آیت کې چې دا لاسه کې که د دې سره نور و دریابونه نور هم ملګري شي نور و دریابونه سره ملګري شي دا ټول و دریابونه به ختم شي او په مخ د ځمکه چې څومره دا ونې دي د دې نه قلمونه جوړ شي دا ټول هر څه به ختم شي دا قلمونه به هم ختم شي په لیکلو به ختم شي او دا دریابونه به وچ او دا سمندري وزل چې سمندري راوړي د دنیا خو د الله رب العالمین کلمات نه ختمیږي. سبحان الله العظیم. هلته دي په سورة لقمان کې 28 آیت دی ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزیز حکیم. ټول ونې قلمونه او وزل سمندري د دنیا راجمه کې دا موجوده ختم شي وزل به ختم شي د الله عظمت او د الله د لویوالي خبرې به ختمې نه شي. دومره لوی الله دی. دلته الله فرمایي که دا ټول دریاب سیاهي شي دپاره د کلماتو زما د رب لنفد البحر خامخا ختم بشي دریاب قبل ان تنفد کلمات ربي مخکې د دې نه چې ختم شي کلمې زما د رب د عظمت او د لویوالي. ولو جئنا اگر که مونږ راوړو بمثله د دې په مثل باندې مدد نور سیاهي. قلت ورته ووایه ای زما نبي صورت ختمي اخره کې د نبی علیه السلام د بشریت تذکره د توحید مسله او اخلاص په بندګۍ کې د الله دپاره او د شرک نه براءت
چې الله رب العالمین ورځان سره څوک شریکان نه دي جوړ کړي. قل ورته وایه زما نبي انما انا یقینا زه چې بشر یم مثلکم ستاسو په شان یوحا الی وحی کړی شوی د ما ته. یعنې بشریت کې خو موږ یو شان یو انسانان یو، خو زما او ستاسو تفاوت په دې ځای کې دی چې ما ته الله وحی کړی ده، تاسو ته وحی نه کړي. زه د الله پیغمبر یم. د وحی اصل مین مسله مې دا ده انما الهکم چې یقینا حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد، حقدار د بندګۍ کې یو ذات دی. په دې مسله بس راغلی مین مسله دا ده توحید. فمن کان پس هغه څوک چې وي یرجو غواړي لقاء ربه ملاقات د خپل رب، یرجو من عقیده ساتي د ملاقات در دې کې اشاره اخلاص د الله د ملاقات عقیده دې زبر دغه مخله ورزم عملو ک نیک اني په اخلاص فليعمل عمل دیو کې عملا صالحا عمل نیک په سنت طریقه باندې ولا یشرک او ندی شریکي بعبادت ربه د بندګۍ د خپل رب سره حد نيسوک دا هر قسم شرک نه دی براءت وکي او د الله رب العالمین په بندګۍ کې د الله سره هیڅ څوک نه شریکي. شرک بنه کې نو علاوه د عمل قبلېږي. ګوره سورته مریم چې د دې بل نوم سورته کاف ها یا عین صاد ده، دا کوم چې ولني حروف مقطعات دي. سورہ کاف کې جوابونه د شبهاتو دی صورت کې عجز ذکر کېږي د الله د نیکانو بندگانو چې انبیا دي ملائک دي او دغه رنګه نیکان اولیاء دي لکه ولیه د مریم او انبیا عجز به ذکر کېږي او دغه رنګ د ملائک وما نتنزل الا بامر ربک. ملائک د الله اورډر نه بغیر راکوزیدي نشي. نو مطلب دا دی دا که ملائک دي که انبیا دي که اولیاء دي الله سره مه شریکوئ. د صورت مقصد اصل کې دا دی د یو الله بندګي وکړئ، د یو الله عبادت وکړئ. صورت مسما کړی صورت مریم باندې ځکه دی چې نصارا را لګېدلي مریم یې د الله سره شریکه کړې دی او زنانه ذات چې د الله عاجزه بنده دلته عاجزي راځي چې د الله بندګۍ نه به یې کولې. دوی وایي دا د خیر او شر مالک ده، عالم الغیب ده، مدد کوي را رسي. او دا رنګ د هغې زوی عیسی علیه السلام یې الله سره شریک کړی دی. نو دا صورت زمونږ او ستاسو د عقایدو تصحیح کوي. نو جوابونه یې ذکر کړي دي د شبهاتو او عجز د دغه نیکانو صالحینو. بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. پوهه د الله په مراد د دې حروفو. ذکر رحمت ربک من هذا ذکر، دا یو یاداش دی د رحمت د رب ستا عبده په خپل بنده باندې زکریا چې زکریا علیه السلام دلته اول نه شروع د زکریا علیه السلام د واقع وکړ ډایرک. الله تعالی زه یو ذکر در کوم مړه یو یاداش چې ستا لږ عقیده دې سمه شي چې یو پیغمبر دی او په هغه تکلیف راغلی مدد د چا نه غواړي د الله ده. بچی نشته نارینه زکریا علیه السلام الله ته ربا زما نارینه اولاد نشته ماله بچی راکړه. اذ نادى ربه د دعا چل راته ښیي چې الله نه دعا به څنګه غواړي. زکریا علیه السلام نه چلی زده کړه پټ پټ الله نه دعا غواړي، आवाज ورته کوي په پټ ځان لځه کې ناشته دي او څه خپل عاجزي الله ته بشي. یا الله واړو کې مې کمزوري دي، یا الله اختم سپین شوی دي، بډای ما او ته خو ما په خپل دعا نه محروم او زما دا دعا چې تا نه غواړم قبول کړه یا الله. او بچی الله راکه بچی نشي، بچی د دنیا لپاره نه غواړي د دین لپاره غواړي. سبا زنیمه نو د الله دا دین به خلکو ته بیانې دې لپاره غواړي. اذ نادى ربه پاوه کې چې دا आवाज وکړ خپل رب ته په عاجزۍ باندې نداء خفیا आवाज پټ. قال ویل رب زما رب انی وهن العظم مني، یقینا زه چې کمزوري شوی دي زما دا اډوکی. وهن العظم مني کمزوري شوی اډوکی زما. واشتعل الراس تک سپین شوی زما دا سر شیبا په وجه د بډاوالي اختی تک سپین شوی د زکریا علیه السلام. ولم اكن بدعائك ربي او زنیم په وجه د دعا ستانه ای زما ربا شقیا محروم کړی شوی او بدبخته. یعنی الله زه تا چې کله دعا غواړم تا زنیم محروم کړی نو دې دعا نه مې محروم او د قبلې دونه قبول یې کړل. و اني یقینا زه چې خفت الموالیا زه یریږم د خپلوانو تربورانو نه من ورائي زمان رستو سنه یریږم په دې باندې چې د دین کار به ونه کي اشوقین نه دي. وكانت امرأتي او د زما بیبي عاقرا شانډا بیبي مې شانډه د بچی نه کی. فهب لي نور او بخمات من لدنک د خپل طرف نه ولیا یو وارث د دین. ولی نه مراد د دین وارث دی، الله د دین یو وارث راکه بچي چې زما د دې مرګ نه بعد بیا ستاره د دین دعوت یرثنی چې وارث بشي. دا بچي به وارث شي زما، یعنی په د دین په کار کې به زما وارث شي. ويرث وارث بشي من آل يعقوب
د دین د هغه اولاد د یعقوب علیه السلام نه د خاندان د یعقوب علیه السلام نه چې کومه مسله د توحید را روانه ده او زما پورې راورسېده نو دا به په هغې کې زموږ یو وارث شي مسله به بیانوي وجعله ربي رضیا وګرځوی الله ده لره زما ربه رضیا غوره کړی شوی بچي په باره کې هم دعا وکړه الله رب العالمین دعا قبوله کړه یا زکریا ای زکریا انا نبشرک یقینا موږ ته نذیر درکو بغلام اسمه یحیی په یو هلک باندې چې نوم د هغه به یحیی وي ګوره پیدایش نه مخکې ورله الله د بچي نوم هم کېښود ستا به بچی کېږي نوم به یې یحیی وي صورت آل عمران کې هم تېر شو لم نجعل له موږ نه دی ګرځولی د لره من قبل مخکې د دې نه سمیه څوک هم نامې معلومه شوه د یحیی نوم د دې نه مخکې په دنیا کې اړو ونه دا اول هغه انسان دی چې د ده نوم په دنیا کې یحیی کېښودی شي الله ورله مخکې نه نوم کېښود قاله دوی ویلې خوشحاله شو ای زما ربه زه ښه دی خو زه خو چې کوم دی زیری خو دې راکه خو اوس راته طریقه وښایه دا بچی به مې څنګه کېږي زه خو بوډا یم او بیبي مې شانډه ده چې بل واده به کوم که زه به ځوانېږم څنګه چل وي قال دی ویلې ربې زما رب انا یکون لی غلام په کومه طریقه به وي زما دپاره هلک وکانت امرأتي عاقره او د زما بیبي شانډه وقد بلغتو یقینا زم رسېدلی من الکبر د وجې د بوډاوالي نه عتیا هغه اخري حتی زم د بوډاوالي اخري حد کې ما بیبي مې شانډه قال الله ورته وفرمایل کذلک من انت کذلک دقه شانته به یې بیبي به دې هم دقه یې او ته به هم داسې قال ربك ویلی ستا رب هو علی دا کار په ما باندې هین آسان دی وقد خلقتک او یقینا ته ما پیدا کړی من قبل مخکې له دې نه ولم تک شیئا او ته نه وي څیز په دنیا کې ته مې څنګه د نش نشته کړی تاله بچی هم درکړه قال دوی ویلی ای ربه د یو نښه راله راکړه چې ستا شکر او صدا کړم د خوشحالۍ دپاره د الله نه نښه غواړي چې ما ته پته ولګي چې زما په بچی کېږي زما دپاره نښه یا الله مقرر کړه دا اوس غواړي قال دوی ویلې زما رب وګرځوه زما دپاره آیتا یوه نښه قال الله ورته وفرمایل آیتک نښه ستا دا ده الله تکلم الناس چې ته به خبرې نه کوې د خلکو سره یا به خبرې نه شي کولی خوله به دې بنده شي 3 لیال 3 شپې سویه حال دا دی چې روغ جوړ به یې صرف ذکر دپاره به دې خوله چلیږي او د دنیا خبرې به بندې شي دا به دې نښه چې بچی دې کېږي اوس یا دا د چې ته به خبرې کولی شي خو نه به یې کوې د دنیا خبرې به بندي پته صرف ذکر به کوې فخرج على قومه روت فخبل قوم باندې من المحراب د عبادت خانینا فاوحى اليهم نو په اشاره باندې ویلې هغوی ته وحي نه مراد اشاره ده ان سبحوا چې ملګرو تسبیح وایي د الله بکرة وعشیا سبا یو بیګایي په اشاره به ته چې ګوره مرګور الله یادوي ګوره د الله ذکر کوه اوس قرآن خو مختصر خبرې کوي اوږدې قصې نه کوي بس یحیی علیه السلام پیدا شوی دی بې پیغمبر شوی دی هغه ذکر کوي یا یحیی من قلنا مګل یا یحیی الله ولا بچی ورکو پیغمبر یې کړو او وحی وته شروع شول یا یحیی ای یحیی خذ الكتاب ونیس کتاب د الله بقوت په کوشش وآتیناه الحکم ورکړو موږ ته پوهه د دین سبیا په داسې حال کې چې وړوکې ماشومو یحیی علیه السلام د ماشوموالي نه په دین باندې پوهه او د دین په احکام الله ولا علم ورکړ دا د الله یو ورکړی فضل امام بخاری رحمت الله علیه بارک راضي وي د یولسو کالو او محدثینو ته په مجلس په درس حدیث کې باقاعده د راویانو تصحیح کوله چې دا فلانې راوي د فلانې راوي دا حدیث متنونه او سندونه ته یاد دومره الله مهارت ورکړه حافظه ډېره قوي وه یحیی علیه السلام له الله په وړوکوالي کې علم ورکړی وحنانا او دی به ترس کوونکی په خلکو به ترس کوي الله وي زه به وله ورکم دله حنانا ترس کول په خلکو باندې مراد دې رحمت او شفقت دی مطلب وآتیناه حنانا من لدنا وزکاتن او پاکواله به ول ورکو وکانه تقیه وی بدی ډیر زیات تقوا دار الله ورته تقی ویلې وبرم بوالديه او دې به احسان کوونکې د خپل مور پلار سره احسان د نیک انسان نخل ولم يكن نبي دې جبارا زیاته کوونکې په خلق باندې عصیا نافرمان د الله جبار په حقوق العباد کې بني او عصی په حقوق الله کې نه بندگانو سره هم ظلم نه کوي جبار ونی زیته فکر او عصی نافرمان بد الله نه وسلام علیه وسلامتی ادی په یحیی علیه السلام باندې سلام من الله
سلامتی د الله تعالی طرف نه علیه په یحیی علیه السلام باندې یوم ولد په ورځ باندې چې پیدا کړی شوی او یوم یموت او په ورځ چې بمری او یوم په ورځ باندې یبعث حیا چې برا پورته کړل شي دوباره په داسې حال کې ژوند دی وي په دوباره ژوند باندې قیامت پر او دا درې ونه حالات د عجز دی وخت چې صلی الله مدد کی سلامتی د الله غټ مدد پیدایش وخت د کمزوري دی د مرګ وخت او د قبر نه را پاسېدل واذكر في الكتاب مريم دوی موقع بیان د مریم حالات او د عیسی علیه السلام ورسره واذكر او بیان کا په طریقه د نصیحت سره بیان کا د نصیحت په تور باندې فی الكتاب بدی کتاب د الله کې مریم واقعات د مریم اذن تبذت کله چې دا مریم په ډډه شوله دي ته الخلوه للعباده د عبادت پر خلوت ځان لواله توجه پکې خډېره کله چې دا مریم په ډډه شو من اهلها د خپل اهل نه مکانا شرقیه اغزه د نور راخته طرف ته مکان شرقي ته لاړه مشرق طرف ته وزیو هغه طرف ته لاړه او عبادت کو ځان لزیو شړزیو په دې کې دقه ځای کې فتخذت دې جوړ کړه من دونهم د خپل ځانونو د بچاو د پاره من دونهم د خلقونه د بچاو د پاره فتخذت مریم جوړ کړه منی ویواله من دونهم د خلقونه د بچاو د پاره حجابا یو پرده ځان ته پرده ولګوله د خیمه یا سی ولګول او کې دنه عبادت کو ځان لزیو ځکه دا نصارا وي دا بیت الشرق زموږ قبله د مشرقي طرف د بیت المقدس نه مشرق طرف ته دی مونږ کوي ځکه دې طرف ته مریم تللی ده مکان شرق هلته ځان ته پرده ولګولو بندګي کې لګې دلته ورته اوس جبریل راغی علیه السلام فارسلنا الیها نو موږ راولېږلو د دې طرف ته روحنا زموږ روح چې جبریل علیه السلام دی فتمثل لها نو شکل جوړ کو دی مریم ته بشرا د یو انسان سویه برابر انسانی شکل کې جبریل علیه السلام را قالت دا غوسه شو او اعوذ بالله ویل او هغه ته کته د الله نه یریږي تقی تقوا در کی اخوا شدی زنان ته زنانه خواته تسکه فقار شو ورته د حیانا کې زنانه د طریقې پر دې سړی بد مني چې یوځه کې زنانه است او د ایران نه وځي سړی نو دې دا خیال کو دا انسان دی خو جبريل قالت ویل مریم انی اعوذ بالرحمن یقینا زبنا غوړم پر رحمان ذات باندې من کستانا ان كنت تقیا کته چرته د الله نه یریګنو په ډډه شه د دې زینا په ډډه شه رحمان شپاړ زله په دې صورت کې راځي رحمانیت په کې ډېر دی دا موضوع د دې صورت جبريل علیه السلام ورته فرمایي زه ملک یم انسان نه یم الله را لېږلی قال فرمایل جبريل علیہ السلام انما یقینا انا زچیم رسول ربک ذا استاذ استاد رب لاهب لك د پاره دی چې زو بخم تا ته غلام یوزوی زکیه پاک الله بدر پاک بچی در کی مریم ته وای قال ثغ حیران فبنا برعادت ان يكون لي فكم طریقه وای زما د پاره غلام لك ولم يمسسني بشر او حال دار چې لاس نه دی راوړي ماته یو انسان لا بالنکاح ولا بالصفاح زما خو نکاح نشته او الله ما کسبتکاری خو مې نه کړی څنګه مې بچی کی ولم اكو بغیا او نه مزبتکارا نمی نکاح ته نه بدکار قال جبريل علیہ السلام ورته فرمایل كذلك من انت كذلك تبدق شان ته څنګه چې تا ویلې څوک بم دل ګوتی نشي دروړل او نه به واده کې او طالب الله بچی درک قال ربك ویل استرب هو علی دا کار په ما باندې هین نسان دی ولنجعله د پاره دی چې موږ بغرزو استاد بچی عیسی علیہ السلام آیه یو نخل الناس د پاره د خلکو د خلکو د پاره د الله د قدرت غټه نخل او پیغمبر وي ورحمتنا ورحمت بوي رحمت د په مور برحم کوي دا برده رحمت او دا رنګه په خپل امت باندې به رحمت کوي او زمونږ د امت لپاره هم رحمتي کنه عیسی علیه السلام چې راشي حدیث کې راځي دجال به قتل کی زمونږ امت به د غټ مصیبت نه خلاصي دجال چې کله راوځي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي عیسی علیه السلام به الله را نازل کی اب دجال لره قتلای او با په دغه کې چې کوم دی بابلود په مقام به قتلای لد په عربی کې لد دی په حدیث کې او اوس په اسرائیل کې لډ په نوم باندې اډشته دی یو لار ده یا یو ایرپورټ دی دا غي ګیټ دی په دینوم باندې الته ډال استعمالي کې د دال له نو کې دې شي بعض علماء دغه ځای هر ځای چې دی خو راضي به او عیسی علیه السلام بارا کوزي کې په دمشق کې شام د دمشق په مناره بیضا بارا کوزي کې سپین مناره باندې د سار د مونږ ټیم وي چې دې بارا کوز چې د سار جمع به تیار
دغه وخت به جنگونه نښتي، اوس هم دا جنگونه څه بل طرف ته روان دي، الله دې پکې خیر واچوي. جنگونه به نښتي، د مسلمانانو یو امیر به او هغه به دې وخت کې د مونځ ټیم به چې د سهار جمعې ته مخکې چې عیسی علیه السلام به نزول وکړي، خلک به وپېژني دا عیسی علیه السلام راغو. هغه به ورته صد وکړي چې ته مانځه ته مخکې شه، هغه ته نه دا زما حق نه دی، ستا حق دی، د خلکو ته مشر کړی ته جمع ورکړه مخکې شه شابه. نو دا عیسی علیه السلام د خلکو دپاره یو رحمت دی، الله دې رحمت ګرځولی دی. الله وی ورحمتا منا، او رحمت به زموږ د طرف نه. وکان امرا مقضیا، دې دا کار فیصله کړی شوی. بس فحملته، پورته کړو دا بچی په خېټه باندې، مریم حمل واخست. فانتبذت به، نو په ډډه شوه د دې بچي سره مکانا قصیا، یو ځای لرې ته، سره د خپل حمل نه لرې ځای ته لاړه. بیت اللحم مقام ورته وایي دا د دې مکان شرقي نه به لرې دی، هلته لاړه. هلته چې دی باندې درد راغلی دی او دا به پیدا شوی. فاجاءها المخاض، نو مجبوره کړه دې لره هغه درد د پیدایش د بچي الی جذع النخلة، ډډې والو د یو تنې د کجوري ته، تنې د کجوري ته ډډه واله تکلیف د لاس. قالت وی ویلې په دغه وخت کې یا لیتنی، های ارمان دی ما لره مت قبل هذا، چې مړه شوی وی دې نه مخکې، وکنتو او وی زه نسیم منسیا، بلکل هیره تیره، چړو چا پیژندلی نه. ولې دا خبره کوي؟ کاش کې مړه وی او کاش کړو زه هیره تیره وی چا نه پیژندل. دا د دې د وجې نه چې یهودیان دي اوس په هغوی راباندې تهمت لګوي چې دا بچی دی د کوم ځای نه پیدا شي، دا یره ورسره وه. ځکه وروستو ایتونو کې بیا الله رب العالمین دې ته طریقه ښیي چې بس که چا درته تهمت په طور وایي دا بچی دی کوم ځای، ته به خوله بنده کړي. او عیسی علیه السلام الله د مور په غیږ کې ګویا کړی دی. فناداها، نو آواز ورته وکړو دې مریم ته، چا؟ جبریل علیه السلام. من تحتها، د دې د لاندې ځای نه، لاندې یو چینه وه او د هغې نه لاندې جبریل ولاړ، هغه ورته آواز ورکاو الله تحزني، چې مه غمجنه کېږه، قد جعل ربک، یقینا پیدا کړې ده ستا رب تحتکې ستا د لاندې سریه یوه چینه. سریه چینې ته مو سریه سردار ته مو، یو معنا دا ده چې الله دله سردار بچی درکړي، دویم معنا دا ده چې خواته دې نږدې چینه ده لږه لاندې، دې نه فایده واخله. وهزي الیکې، او خوځوه خپل ځان طرف ته، بجذع النخلة، دا تنه د کجورې. دا هم د دې کرامت شو، کجورې راخستل ګران کار دی، پاس پور پسې ورخېږي ډېر بره، بیا راخلي. خدا د مریم کرامت و چې جبریل علیه السلام ورته وایي ته به صرف دې ترې له ګوتې ور وړې او تا ته په خپله را دوړېږي، دې به ګوتې ور وړې تازه کجورې به راغلې. تساقط علیک، را غورځېږي به په تا باندې رطبا جنیا، دا ونه به په تا را غورځوي رطبا جنیا، هغه کجورې تازه تازه اړولې شوي. فکلي، نو خوراک کوه د دې کجورو نه، واشربي، او څکل کوه د دغه اوبو نه، وقري عینا، او یخې ساته خپلې سترګې، سترګې دې یخې ساته، غم مه کوه، پریشانه کېږه مه، الله پاک به اسباب او ترتیب برابروي. دا معنا ده. دې نه دا معلومیږي چې زنانه له په داسې وخت کې تازه کجورې ښې دي چې اولاد یې پیدا شي. موږ پارمي چرګان خو نور یې غار کوو. فاما ترین من البشر، اوس وایي طریقه ورته ښیي الله پاک، اوس به دا خلک په تا تهمت تړي، ته به څه کوې؟ ته به چا سره خبرې نه کوې، ته به روژه ونیسې. هغه زمانه کې به روژه کې خبرې نه وې، چا سره به خبرې نه کوې. دا ورته اوس طریقه ښیي الله. فاما ترین من البشر، پس که چېرته ولیدې ته، که تا ولید من البشر، د بشر نه، احدا یو تن لره، ته یو بشر ویني، انسان د مخې له درچې او تا سره خبرې شروع کړي، فقولي، ته به ورته ووایې په اشاره باندې، انی نظرت للرحمن، یقینا ما خو منښته کړې، نظر مې کړی د رحمان ذات دپاره، صوما، د روژې، زما روژه د خاموشۍ، په اشاره به ورته ووایې. دا معنا فلنکلم الیوم، نو زه خبرې نه کوم نن ورځ انسیا، د انسان سره. نو قوم له بیا راغلې ده، فاتت به قومها، راغه سره دی بچي خپل قوم ته، تحمله، چې دی په غیږ کې راوچت کړی دی، هغې پې تهمت ولګو، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یقینا تا خو راتلو کړه یو کار ته چې ډېر ناشنا دی. یا اخت هارون، ای د هارون خورې. هارون څوک دی؟ د دې ورور دی. صحیح دا ده، د هغه زمانه کې یو نیک سړی و، په نیکۍ مشهور و. نو دې مریم چې ډېر عبادتونه کول، خلکو دا هم سم، هغه د هارون خور د هغه ډېر عبادتونه چې کوي، مطلب ته خو څه پورې عبادت ګزاره موږ ګڼلې چې ډېره نیکه ښځه او تا داسې کار وکړو، هی په اوس تهمت تړي. دا غټ امتحان دی. ای د هارون خورې، ما کان ابوک امرأ سوء، نو ستا پلار سړی بد سړی، پلار دې بد سړی نو، وما کانت امک بغیه، او نو ستا مور بدکاره، ستا خو پلار هم ښه سړی، مور دې هم ښه ښځه وه، او تا داسې کار وکړو. نو فاشارت الیه، هغې اشاره خپل بچي ته وکړه، په دې غږ کې عیسی علیه السلام اشاره وکړه، مریم
دغه ماشوم ته قالو نو دیو تل کیف نکلم سره مون خبري حکم دا چا سره کان فی المهدی چې هغه په غیږ کې پروت دی سبیا وړوکې ماشوم دی نو ماشوم گویا شو الله پاک عیسی علیه السلام گویا دا د مریم پاک د منی الله راښکاره کوي قال ماشوم چغې کړې انی عبد الله یقینا زه د الله بنده یم آتانی الکتاب راکوي به الله ما ته کتاب د خپل طرف نه وجعلنی نبیا او ګرځوي به الله ما لره پیغمبر خلک حیران شول که تاسو چې ماشوم خبرې شروع کړې دا غیر حاسات د نبوت نه مخکې پیغمبران الله دا کمالات بازي ورکړي او عبدیت د عیسی علیه السلام دی وجعلنی مبارکا او ګرځوي به الله ما لره برکتي زه به برکتي معنی د خلکو خیرخوا معلم امر بالمعروف نهی منکر بکم دین به بیانو اینما کنت کم ځای کې چې زه یم واوصانی بالصلاة او الله به ما ته حکم کوي د مانځه والزکات او د زکات ما دمت حیا سو پورې چې زه ژوندی یم په دنیا کې مطلب دا دی معلومه شوه چې تر مرګه پورې عمل اخوا بیا نه نور وبرم بوالدتي او زه به شفقت او نیکی کوونکی هم د خپلې مور سره ولم یجعلني او زه الله نیم ګرځولی جبارا زیاتې کوونکی په خلکو باندې شقیه بدبخت نیم او دغه رنګه جبار نیم شقی هغه چاته وایي الذي یذنب ولا یتوب ګناهونه کوي توبې نو بس بدبخته شي والعیاذ بالله والسلام علی او سلامتیا د الله په ما باندې یوم د هغه ورځې نه منزه الله د شیطان نه بچ کړی یم د هغه ورځ نه یوم ولدت په هغه ورځ چې زه پیدا کړی شوی و یوم په هغه ورځ باندې اموت چې زه به مړ کېږم و یوم په هغه ورځ باندې ابعث حیا چې زه به راپورته کړی شم دوباره ژوندی د قیامت په ورځ باندې ذلك عیسی ابن مریم الله وی دا صفتون ولا دا مخکې صفات دا عیسی علیه السلام زوی د مریم دی قول الحق الذي فيه يمترون من اقول قول الحق زه ویم هغه وینا حق الذي هغه وینا فيه يمترون چې دا خلک پکې شک کوي دا خلک پکې شک کوي الله وی زه حق خبره کوم او دا هغه حق خبره ده دا جمله معترضه ده د الله رب العالمین د طرف نه پرې مینس کې ما كان لله يتخذ من ولد دا به سبب ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك